بوتل ته شدید دیگه مایکروفون. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و دوستان و گران و میلمنو وطنوالو ورونو خوندو د نړۍ په هر کونج کې سیاسته او محترم دما کوربا ورور لودین صاحب، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه درانه صاحب، تاسو ته سلامونه او له دې لارې ټولو میلمنو ته او وطنوالو ته هر چیرې چې کوشش وکړو وړاندې کوم. محترم دوستانو، دغه دموږ درویستم پروګرام د په سلسله د ذهنیت سازی صلح در افغانستان و این پروگرام 23 ماست. ما در این ساحه میخوایم یک فرمولی که ما همیشه استعمال کردیم همراهتان شریک بسازیم که ما به کدام اساسی پروگرام رو پیش میبریم و تا به کجا رسیدیم. نو موږ په دغه باور یو چې په افغانستان په اوسني حالت کې داسې یوه ټولنه ده چې د محتاجي په ساحه کې ده او علتونه یې ډېر دي چې موږ په ډېرو پروګرامونو کې په دې باره کې خبرې کړې دي. اما هره ټولنه په ټولنه کې افراد او ټولنه ټول په خپله له دغو دورونو تیریږي. اول د محتاجي په ساحه کې وي، بیا وده وکړي د خودکفایي او استقلال ساحې ته، او که چېرته خپل استعداد او پوتنسیال استعمال کړي، یوه بله مرحله چې هغه دوره د فلاح او سلام ده، هغه ته هم وده کولی شي. موږ په دغه اساس باندې دغه د نرمو مهارتو پروګرامونه شروع کړي دي چې په دغه اساس باندې موږ وکولی شو په افغانستان کې یو ذهنیت پیدا شي چې خلک د جنگ او د تورې نه د قلم او د مذاکرې میدان ته ګذار وکړي. دین صاحب مهرباني وکړه. نو په عام لحاظ باندې دغه درې ساحې چې د محتاجي ساحه ده، د استقلال او د خودکفایي ساحه او بالاخره د فلاح او سلام ساحه ده. د دې مخکې کله کله ځینې ګواښونه او خنډونه موجود دي، کله ځینې ګواښونه او خنډونه د دننه ضعفونو او قوتونو سره تړاو لري، ځینې د باندې فرصتونو او تهدیدونو سره تړاو لري. څنګه وکولای شي چې یوه ټولنه او هغه خلک چې په هلته فعال دي وغواړي چې د ټولنې د فلاح او سلام په لوري باندې وخوځوي، دغه فرصتونه، تهدیدونه او وړتیاوې یا استعدادونه، همدارنګه په هغه کې یو شمېر ضعفونه دا سره وارزوي او په عامه توګه باندې قوتونه له فرصتونو سره یو ځای کړي تر څو د تهدیدونو مناسب ځواب ووایي او ټولنه د محتاجي له ساحې نه د فلاح او سلام په لوري باندې وخوځېږي. نو په دې مرحله کې موږ لکه چې یادونه وشوه، دراني صاحب یادونه وکړه، مختلف پروګرامونه مخته وړي او په اخرو کې موږ څو پروګرامه د اعتماد په اړه درلودل چې اعتماد په ټولنه کې په ځان باندې، په اړیکو کې اعتماد او باور، همدارنګه په بازار کې، په نهادونو کې، هغه جوړښتونو کې چې اعتماد ده، او بالاخره په هغه اعتماد چې ټولنه له دې باندې سره یا چارواکي په ټولنه باندې، یعنی من حیث مجموع اعتماد هغه بیس او بنیاد چې هلته په خاصه توګه که چېرې د دې پروګرام سره په ربط کې دا موضوع یادونه وکړو، هغه فرصتونه چې د انکشاف لپاره مناسب دي او د خصوصي سکتور د پانګونې لپاره په افغانستان کې مناسب دي، څنګه کېدای شي چې دغه فرصتونو نه ګټه واخیستل شي او ټولنه د انکشاف په لوري باندې وخوځېږي. نو د ټولنیز اعتماد په اړه باندې هغه محرکات چې په ټولنه کې موجود دي، دلته په دغه سلاید کې په 8
ټکو کې یا لدینه کې د شي زیات وي اما دلته راغونډ شوي دي تاسو فقط په یو لید سره کې د شي دې ته وګورئ همدارنګه په یو ټولنه کې د اجتماعي قرارداد شتون او دغه په محتویاتو موافقه د یو لرلید لکه چې مخکې سلاید کې یادونه وسوه او د ازادۍ او مسؤلیت توازن د زعامت او ولس ترمنځ سالمې اړیکې د زعامت تعیین او انتقال اصول او میکانیزم چې په ټولنه کې د شخړو او اختلاف د سوله ییز حل اصول او میکانیزمونه د وصل نیت او مهارتونه چې ټولنه څنګه په مجموعي توګه سره د ټولنې په حیث سره وصل شي او د ملي وحدت دفاع او ساتنه د قانون او عدالت تطبیق لارې محاسبه او قدرمن دورانی صاحب که تاسو لطف وکړئ هغه دوستان چې خبرې نه کوي د هغوی میکروفونونه تاسو کولی شئ وتړئ. پوهېږم لودین صاحب د تا مایک مې لکه چې میوټ کړ ما غوښتل چې اول مهربانی دورانی صاحب. دوستان محترم یکی از شاخصهایی که یک جامعه از حالت محتاجی به حالت خودکفایی رشد میکنه یا آماده از اموست اما معیار اعتماد در جامعه است و یکی از شاخصهای بزرگ اعتماد است که مردم که پول داره یا سرمایه داره حاضر هستند که امور در جامعه سرمایه گذاری کنه یا نکنه. دیگه این پروگرامی که ما جور کردیم ما در ابتدای این سلسله پروگرام ها گفته بودیم که بعد از هر چند پروگرام تربیوی که ما ولودین سب تقدیم میکنیم بعضی از متخصصین در ساحه مختلف ما اونا را دعوت میکنیم و یک کنفرانس جور میکنیم و این اولین کنفرانس است در این باره که ما درباره سرمایه گذاری در سکتور خصوصی چی چالش‌ها و فرصت‌ها وجود داره درباره از این ما این پروگرام تشکیل کردیم و ما 3 نفر متخصص دعوت کردیم که امو برداشت‌های خود و طرز دید و تجربه خود همراه ما شریک بسازه و در این وقت یک تعداد دوستای دیگه ما آمدن در اینجا که هم گوش کنه و هم در مرحله سوال و جواب شاید بعضی سوالا را مطرح کنه. دیگه این پروگرام رو به می رقم به پیش میبریم که از هر مهمانی که سخنرانی میکنه برشان 10 دقیقه وقت میتیم که هم خود معرفی کنه و هم درباره می موضوعی که ما مطرح کردیم که موضوع سرمایه گذاری در سکتور خصوصی چی تجربه دارن امورا همراه ما و همراه بیننده ما شریک بسازم. بعد از اینکه مهمانا گپای خود زدن باز ما از این دوستایی که در اینجا در زوم حاضر هستند از اونا خواهش میکنیم که اگر کدام سوال دارن و یا کدام نظر میتن یا کدام موضوع را میخواه مورد بحث قرار بتن برشان موقع داده میشه و در این وقت ما از بینندهایی که این پروگرام از راه فیسبوک مشاهده میکنن خواهش میکنیم که این را در صفحه اجتماعی خود شریک بسازه که افغانا از این موضوع خبر شود. لودین سے پروگرام هم دقیق شروع کو ملمانه برای دعوت کو پروگرام شروع کی څنګه او مهرباني موږ به اول هغه خو په موټر کې دیغه ته به وروسته وخت ورکو چې لږ زر آمادګي مونیسي صدرخیل صاحب ته موږ به اول محترم سلیمان بصیر ته دعوت ورکو چې د خپل نظریات په 10 دقیقو کې مطرح کړي. دا پروګرام په پښتو او دري باندې په هر ژبه باندې چې هر څوک وارد وي په هغه ژبه باندې کولای شي چې خبرې وکړي. نو محترم بصیر صاحب بفرمایئ. ممنون دوران صاحب، تشکر. سلام مجدد و عرض ادب دارم برای تمام دوستایی که حاضر در زوم میتینگ هستن و همچنان برای افغانای ما که از طریق فیسبوک ما را بیننده هستن و شنونده هستن عرض احترام و ادب دارم. بسیار خوشحال هستم که امروز در جمع از متخصصین و کارشناسای خوب ما
از جامعه افغان تشریف دارم و هم کلام هستم و از جناب درانی صاحب و تیمشان سپاسگزاری میکنم که این زمینه را مساعد ساختن تا ما گرده هم جمع شیم و سر یک مسئله بسیار مهم که مسئله سرمایه‌گذاری در سکتور خصوصی است و موضوع فرصت ها و چالش ها در سرمایه‌گذاری صحبت کنیم. قسم درانی صاحب گفتن که باید ما اول خود به معرفی بگیریم، بعد از او سر مسئله صحبت کنیم. ما نام سلیمان بصیر است. ما در ایالات کالیفرنیا، در جنوب ایالات کالیفرنیا زندگی میکنم. ما مؤسس و رئیس اجرایی اتحادیه تاجرای افغانای مقیم امریکا هستم. بر علاوه که در این قسمت که اتحادیه تاجرای افغانای مقیم امریکا یک مؤسسه غیر انتفاعی است که به خاطر حمایت از تاجرای ما در امریکا با وجود آمده که ما سال اکتبر سال 2022 در این قسمت فعالیت داریم و تقریبا بیشتر از 700 بزنس ها را یا تجارت ها را در ایالت کالیفرنیا راجستر کردیم و بیشتر از 200 ممبر داریم. فعلا فعالیت ما در ایالت کالیفرنیا است، ولی تصمیم به این است که در ایالت‌های دیگه مثل ورجینیا و تکساس و آریزونا و جایی که کمیونیتی افغان‌ها هستن در اونجا دفاتر خود خلاص کنیم. بر علاوه که این وظیفه را داوطلبانه ما و تیم ما و دوستای ما و یک تعداد افغانای ما که همراه ما همکار هستن این را داوطلبانه پیش میبریم. من خودم مصروف تجارت ایوی چارجر یا چارجرهای موتورهای برقی و مسائل الکتریک هستم و تجارت اصلی ما نمو قسمت موتورهای برقی، چارجرهای موتورهای برقی می باشه. ما قبل از او در افغانستان کارمند ملل متحد USAID و همچنان کارمند دولت بودم که پست های مختلف در بخش سکتور خصوصی البته ما در افغانستان به عهده داشتم و آخرین وظیفه ما در سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی برای مدت بسیار کم در اونجا در بخش اقتصادی مصروف بودم و بعد از سال 2012 دیگه در کالیفرنیا زندگی شخصی خود و تجارت شخصی خود دارم. فکر میکنم درانی صاحب در بخش معرفت هم قدر کفایت میکنم. بله. در بخش سرمایه گذاری درانی صاحب ما به این نظر هستم که فرصت ها در سرمایه گذاری بر افغانستان از اول وجود داشت و قسمی که شما گفتین که اگر اعتماد وجود داشته باشه فرصت ها و فکر میکنم که بسیار زیاد وجود داره، ولی متاسفانه که شرایط فعلی که ما تا جایی که ما همراه تاجرای ما در افغانستان به تماس هستیم و تاجرای ما از اینجا میخواین که در افغانستان برن سرمایه گذاری کنن. وقتی که همراهشان ما صحبت میکنیم ما یک ابتکار دیگه که ما کردیم که همراه تمام اتاقهای تجارتی که در کشورهای مختلف است، از دبی گرفته تا به کانادا، جرمنی، لندن، اما جایی که افغانای ما روسیه مراکز تجارتی یا مؤسسات تجارتی را جور کردن، اتاقهای تجارت تشکیل دادن برای جامعه افغانا. امروز ما یک پارتنرشیپ داریم، همیشه به تماس هستیم، همیشه سری مسائل صحبت میکنیم. متاسفانه که حال فعلا در افغانستان فرصت وجود است ولی چالش ها بسیار زیاد است. یکی از چالش های بسیار مهم در قسمت سرمایه‌گذاری عدم موجودیت قانون تجارتی است که متاسفانه از وقتی که افغانستان در 3 سال پیش حقوقی در افغانستان پیوست، بعد از او قوانین تجارتی با کلی از بین رفت. ما به یاد دارم که با خودم در وزارت تجارت که بودم با همکاری مؤسسه USAID این قوانین تجارتی را ما سرش کار کردیم و این قوانین تجارتی نافذ شد و یکی از قوانین بهترین قوانین تجارتی در مو منطقه بود. منطقه بهترین قانون ما داشتیم، ولی متاسفانه که بعد از او که جمهوریت از بین رفت، حال فعلا یگانه مشکل را که ما در این قسمت همراه تاجرها صحبت میکنیم، همراه ما نه تنها تاجرایی که در افغانای ما هستند، خارجا همیشه از عدم
قانون و عدم مشروعیت صحبت میکنن. یعنی یگانه چالشی که باعث از این میشه که تاجرای ما یا سرمایه‌گذارای ما در افغانستان نرن و سرمایه گذاری نکنن دو چیز است. یکی عدم موجودیت قانون و عدم مشروعیت حکومت. که این دو چیز سرمایه گذارای ما را وادار به این میکنند که از تصمیم خود برگردن. اگرچه یک تعداد از دوستای ما، یک تعداد از اعضای اتحادیه ما به ماه سپتامبر سفر دارن به افغانستان، کنا میرن همی فرصت هایی که در قسمت سولر سرمایه گذاری کنن، این فرصت ها رو میرن ارزیابی میکنن. ما فکر میکنم امرای از موسیب نیسینا برادرای ما داوود جان فکر کنم امرای از اینا به تماس هستن. ما هم در گروپشان هستم ولی ما متاسفانه که نتونستیم که در این مجالسشان اشتراک کنم که اینا میخواین که برن در افغانستان ببینن که در قسمت سولر چی فرصت های موجود است، چی کرده میتونن. یعنی علاقه وجود داره ولی همیشه اراس از یا از عدم موجودیت قانون و عدم مشروعیت دولت بوده. با خاطر از این که وقتی که طبعا دوستان مگه میدونن که وقتی که مشروعیت وجود نداشته باشه همی روان کردن پول، سرمایه گذاری اینا به همش به چالش مواجه میشن. از او خاطر همیشه وقتی که ما امرای سرمایه گذارای داخلی و خارجی صحبت میکنیم همین دو موضوع را همیشه بر ما یادآور میشن که عدم قانون و عدم مشروعیت حکومت. ما فکر میکنم که قبلا که شما عرض کردین که اگر اعتبار وجود داشته باشه، ما دیدیم وقتی که در سال 2001 وقتی که حکومت آقای کرزی سر قدرت آمد، شما دیدین که از هزارها سرمایه گذار آمدن در افغانستان و علاقه به سرمایه گذاری گرفتن، چون اونا همگی میفهمند که فرصت های بسیار خوبی در افغانستان در بخش سرمایه‌گذاری وجود داره. فقط اگر منابع در اختیارشان قرار داده شود، اگر امو اعتبار برشان یا امو ضمانت برشان داده شود که اینجا سرمایه گذاریشان مسئول است و پول را که در اینجا سرمایه گذاری میکنن او بدر نمیره یا در خطر نیست و قوانین وجود داره، ما فکر کنم که تعداد زیادی از افغانای ما که اینجا که ما امرایشان به تماس هستیم، نه تنها اینجا در ممالک و همچنان امریکایایی که ما امرایشان به تماس هستیم، اینا همیشه برای ما میگن که امریکایی‌ها که ما صحبت میکنیم، تاجرها و سرمایه‌گذارا همیشه از افغانستان میگن که یک جایی است که واقعا طلا است، اگر در اونجا سرمایه‌گذاری شود بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود داره. ولی همشان از این عدم موجودیت قانون و مشروعیت دولت سخن میزنن دیگه. ما به نظر ما فعلا در بخش سرمایه‌گذاری در افغانستان همین چیز یک چالش بسیار بزرگ است در راه سرمایه‌گذارایی که میخواین در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. در پالوی دیگه مسائلی که اصولی این دو چالش بسیار بزرگ است که همیشه سر از این موضوع صحبت میکنن. بسیار تشکر آقای بصیر از اینکه نظر خود تشریح کردن. میریم به میمان دوم ما، به آقای عزیز امیری صاحب مهربانی کنند. شما چه تجربه دیدن؟ مایکتان آن کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای گرامی، نام عزیز امیری است. مسئولیت شورای تجارتی کانادا افغانستان دارم. ما اول از گروپ که درانای صاحب است، سلودین صاحب، تشکری میکنم که زحمت این پروگرام ها را به صورت بسیار مخلصانه و بسیار دقیق پیش میبرن و همیشه که میبینم زحمتش میکشن، دوستا را دعوت میکنن تا سر این موضوعات گپ بزنیم. چرا کشور ما شما در مرحله است که باید سر این موضوعات گپ زده شود. ما اولتر از همه در قسمت خود شورای تجارتی کانادا افغانستان که ما در سال 2007 تاسیسش کردیم و فعلا صاحب جان فرمانده اینجا است که چیرمن ماست.
دی کانسل بزنس های کانادای افغانا و در این زمان کانادای عضویت داره و ما تانستیم که هم برای خود افغانایی که در کانادا هست و هم کانادایی که در وقتش میخواستن افغانستان برن سرمایه گذاری بکنن یک سلسله امکانات و یک سلسله کمک ها و یک سلسله چیزا را پیش بین شدیم و کمک کردیم و انشاءالله که سلسله کمک هم دوام خود پیدا کنه. در بین در پالوی دیگه موضوعات ورکشاپ ها و موضوعات به حساب شیر کردن معلومات ها و دیگه پا معمولا سال 2 3 یا 4 کنفرانس ها می داشته باشیم که در اونجا حدود 200 تا 2.5 اشتراک کننده می داشته باشه که پروگرام بعدی ما بخیر در ماه نوامبر در 26 نوامبر است دیگه انشاءالله رحمان که می خواهیم که در این پروگرام ما بتونیم از افغانای بزنسمنی که در دیگه کشورها در افغانستان از دبی از ترکیه است یا دیگه جایی که می خواهند بیان اینجا و فرصت های تجارتی را به حساب ببینند از نزدیک اونا را هم فهمی کمک بتونیم امرایشان بکنیم که اونا هم بیان اینجا و دوستایی که در اینجا بزنس دارن از ارتباطاتی که دارن امرای دوستایی که میان امرای از اونا شریک بسازن و در پالوی از او تا اندازه ما کوشش هم کردیم که بتونیم دوستای کانادایی و دوستای افغانایی که فعلا میخواین برن افغانستان و بزنس تجارت بکنه وسیله شیم. نه در موضوعی که من میخواستم بگویم اینجا این است که ما شما دمی 40 سال یا 45 سال که تیر شد از روسیه گرفته تا به امریکا و تا 40 مملکت دیگه و کلش آمدن افغانستان و متاسفانه که افغانستان جور نشد. حال وقت است که افغانستان اگر خود افغان جور نکنه به نظر من دیگه کس جور نمیکنه. حال او موضوعات 40 کشور و نیتو و من نمیفهم $1 تریلیون یا $2 تریلیون یا پا وقتش تیر شده دیگه. از او خاطر ما خودم شخصا و در کانسل اعضای کانسل بورد کل به می عقیده هستیم که باید هر کس به موازه توان خود به امکاناتی که داره باید کوشش بکنیم که تشویق بکنیم دیگه افغانای خودم که آل وقت است که باید خودم رو جور کنیم. هر کشوری که میبینیم خود مردمش زحمتش کشیده، خود مردمش به حساب تکلیفایش کشیدن تا تونستن از کشور خود یک چیز جور کنن. در این جای شک نیست که همیشه ما شنیدیم که من نمیفهم ژاپن و ما در این وقت آزادی خود گرفتیم یا ساوت کوریا بعد از جنگ چی شده ایگه پا و کل ما میبینیم که اون مردم است که اون کار کردن دیگه. ناله اماهنگی هموت یک موومنت یا هموت یک جریان که تاجرایی که سراسر دنیا است و میخواین و میتونن که بر افغانستان یک چیز بکنن اینا باید مد نظر گرفته شود که بتونن یک موومنت یک حالت را جور بکنن که دولت با جمله مشکلات و چالشایی که داره بتونه که سر موضوعات تجارت و قوانین تجارتی اولویت بده. چرا ما شما میفهمیم با وجودی که میگن هر جایی که چالش زیاد است همونجا ریترن یا مفاد زیاد است. یعنی در دنیا شاید بعضی کشورهای دیگه هم باشه در افریقا یا جایی که به مراتب شاید در افغانستان که سیستمش خرابتر باشه و با مو اندازه باز مفاد زیادتر است دیگه. منتها در این زمان شاید بسیار تاجرها امو ریسک یا امو چالش ها را قبول نکنن دیگه. اگر ما بتانیم یا کسایی که در موضوعات تجارتی و توقع تجارت سراسر دنیا است اینا یک پروگرام منسجم بسازیم که ما بتانیم امرای دولت فعلی طرف شویم که اونا قسمی که آقای بصیر گفت که می چالش قانونمندی یا آوردن قوانین نو یا امور اداپت کردن قانونهای قبلی را که تا جایی که ما در 2 کنفرانس شان بودم که بخرم از
از اردن یا از جردن یا از بعض کشورهای اسلامی دیگه کپی شده بود بعض قسمت ها از قانون، یعنی میتونن که همون قانون اداپت بکنن یا به کمک تغییر همون قانون اداپت بکنن تا بتونن که باعث پیشرفت بزنس شود. چرا بزنس قانون وقتی در یک ملک نباشه 99% تاجرها نمیتونند اونجا پول خود ببرن و درست کنن دیگه. چالش ها زیاد است، دیگه جای شک نیست، منتها اپورتونیتی هم زیاد است، از سولار گرفته تا معادن تا به هر چیز دیگه که بریم اینجا چالش ها اپورتونیتی بیزنسی فوق العاده زیاد است دیگه. منتها روی یک هماهنگی، روی یک سیستم اگر اتاقهای تجارت یا اتاقهای تجارت دبی یا امریکا یا کسی بتونه که یک انسجام گروپ یک کالژن بیاره، ما بتونیم طرف شیم امرای دولت و دولت افغانستان تقریبا مجبور بسازیم که اولویت بتن برای قوانین تجارتی تا از طریق تجارت ما بتونیم که او کشور او مردم کمک بکنیم. تشکر از وقتتان، زنده باشید. بسیار زیاد تشکر محترم امیری صاحب. واقعا موضوعاتی که شما یادآوری کردین و برادر ما سلیمان بصیر یادآوری کرد موضوعاتی است که در پهلوی فرصتها به این رسیدگی به کار است. اوس له محترم صدرخیل صاحب نه خواهش کوو چې هغوی خپل تجربې خپل هغه کارونه چې مخکې سرته رسولي او خپل تګلارې لري موږ سره شریکې کړي. محترم السلام علیکم نودین صاحب، درانی صاحب، امیری صاحب، سلیمان بصیر صاحب، ټولو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې ټول صحت ولرئ او زه ډېر خوشحاله یم چې نن تاسې ته د لایف وینم او صحت لرئ. نو زه فکر کوم چې امیري صاحب او بصیر صاحب خو ځان معرفي کړو. زما نوم حاجي عبیدالله صدرخیل ده، د پېژنئ مې په امارات عربي کې د مشته تاجرانو مسؤلیت لرم. څومره کارونه چې امیري صاحب او نودین صاحب تا او درانی صاحب او بصیر صاحب کړي دي، موږ په هومره فعاله نه یو او تاسو ته د الله پاک اجر درکړي چې خاصا نودین صاحب تا او درانی صاحب ته چې هر وخت هم د وطن د خلکو د افغانستان د مشکلاتو سر خبرې کړي دي او د هغه هم سره یو ځای رسولی ده. نو دا د موږ او د تاسو ټول مسؤلیت ده، لکه څنګه چې امیري صاحب ویلو، د موږ او د تاسو ټول دا مسؤلیت ده چې باید د ملک لپاره چې موږ او تاسو ملک د افغانستان خلکو لپاره کار وکړو. او اوس په فعلي شرایطو کې څوک نشته بغیر د همدغه سکتور خصوصي او دغه تاجران دا باید سره یو ځای شو او په ګډه کار وکړو څو د ملک ته یو خوشحالي راوړو. او په پردو باندې به حساب نه کوو. پردي که په پردو د ملک جوړېدلی نو د 22 کاله د دنیا ټول قوتونه راغلي او ټول طاقت سره او د ټول امکاناتو سره، خو بیا هم زموږ افغانستان په همغه حالات کې پاتې شو چې 100 کاله نور هم وروسته شو. خلک مخکې روان دي، موږ وروسته پاتې شو. نو زه له دوی د نظریاتو سره د امیري صاحب او د بصیر صاحب د نظریاتو سره بالکل له دوی نظره یم، موافقه یم. موږ یو څه مخکې د بصیر صاحب سره یو تلیفوني خبرې وکړلې چې بعضې انویسټران غوښتلې چې په افغانستان کې دوی سرمایه ګزاري وکړي. بیا ما ورته ویلو چې اوس افغانستان مهم مشکل دا ده چې فعلني واکمنان چې دي دا طالبان دي، دا فعلنی حکومت چې ده دا پخواني حکومت قانون نه مني او اوسنی دوی خپله قانون نه لري. نو که یو شرکت دي، که افغانی شرکت دي او که خارجی شرکت چې هلته ځي نو هغه غواړي چې یو قرارداد وکړي. نو قرارداد شرایط معلوم نه وي چې ته یو حکومت سره سبا د تا یو جنجال راځي، یو مشکل دې راځي، نو په کومو شرایطو
قانون به تمخیص سره دی نو د دوی لپاره موږ هغه چې خپلې مشورې ورکړي دي چې افغانستان ته تللي دا د کوم واکمنان چې راځي دوبۍ ته اماراتو ته ورسره ګورو د موږ مشوره ورته دا ده چې هغه مني که کوم جوړوي په شکایت کوي بابتونه ډېر دي یعنې دومره دي په افغانستان کې په دا 15 کاله جنګ کې په دې دا ټول شاید د افغانستان همدغسې سربچ پراته دي کې معدن دي کې ګاز ده کې تیل دي کې هر شی دي یعنې په افغانستان کې موږ هېڅ هم هر څه له بهر نه راوړو یعنې په افغانستان کې داسې نه ده چې خلک ژوند نه کوي په افغانستان کې اوس هم نفوسشماري خو نه ده شوې خو زه فکر کوم چې په حدود کې څه کم 4 میلیونه نفوس هم افغانستان لري نو دغه لپاره هر څه امکانات ضرورت شته چې باید ورته برابر کړو او رو مټیریل لرو په داخل د افغانستان مثلا اوبه لرو یوازې دې چې موږ د تاجکستان ازبکستان ترکمنستان نه له ایران نه په برخه په پیسو اخلو ولې خپل برخ جوړلو که د دې برخ پروژه کېدی چې له 3 نه تر 15 کاله پورې تکمیل شي هر څوک شروع کړي نو موږ په دې باندې زه عقیده لرم دا خو یو مثال مې درکړو د دې اوس زموږ یو معیاري شفاخانه په افغانستان کې لرو زموږ مریضان اوس هم ایران او پاکستان او هند ته روان دوا ویشتوي لا مثلا نور شیان هغه اولیه موادو ته چې موږ ضرورت لرو هغه باید دفاع وکړو په افغانستان کې باید جوړ شي هغه نو په دې ټولو شرایطو لکه څنګه چې وایي چې سولار ته ضرورت ده افغانستان کې اوس هم مرکز دی کابل کې موږ مکمل سرویس پته برق نه لرو په نوبت ته برق 3 ساعته په یوه ناحیه کې برق کې 6 ساعته بل کې 2 ساعته بل کې یعنې په ټول مرکز کې چې په دې دنیا کې د دنیا کوم ځای ته وختله چې خلک خېږي په سپوږمۍ کې اوس ونې کري نو موږ تر اوسه برق نه لرو مرکز کې نه لرو اطراف وروسته پرېږده ولایت نو د دې لپاره دماغ خپله زه په همدې نظر یم چې موږ او تاسې که په هغه افغانان چې خارج کې ژوند کوي که په امریکا کې دي که په کاناډا کې دي که په اروپا کې دي که په عربو ملکو کې دي دا باید ټول سره همغږي شو او په دې باندې کار سره وکړو د خلکو ته قناعت ورکړو چې څو د دې لپاره یو لاره جوړه شي چې هم هغه افغانان چې خارج کې ژوند کوي او هم هغه خارجیان چې دي چې غواړي په افغانستان کې سرمایه ګزاري وکړي چې په ګډې سره ملګري شو اول ته لاړ شو دې ته یو زمینه د پانګې جوړه کړو چې په هغه بخشو کې پانګه وکړو چې هم خلکو ته زمینه د کار برابره شي هم خودکفا شو نو د دې لپاره کار پکار ده او موږ اوس په دغه راتلونکې میاشت سبا شروع کېږي نو دسمبر کې موږ یو کانفرانس جوړ کړی ده په 28 او 29 په ګډه د افغان امریکن چمبر اف کامرس سره په ګډه باندې APC ده نو موږ چې په راتلونکي په اکتوبر په میاشت اول هفته کې د ټول ډونرانو کانفرانس ته په دوبۍ کې هغه ملکونه چې د افغانستان سره اوس هم انوالو دي او کومک کوي د هغوی کانفرانس ته موږ د 2 ورځې مخکې د دې کانفرانس ته ورته د خپل کانفرانس جوړ کړی دی چې د دوی هم را دعوت کړي د افغانستان لپاره چې سفیران دي لکه د امریکا ده د کاناډا ده د هر خلک چې دوی بیس خو په دوبۍ په قطر کې ده په دوحه کې ده خو دوی هم راځي د ډونر کانفرانس ته نو خبرې خو مې اورئ صاحب خبرې نو موږ ورته مخکې له مخکې دا کانفرانس جوړ کړو د دې ما راتګ هم واشنګټن ته د همدغه مسئلې په خاطر و چې دوی ټولو ته هم دعوت ورکړو چې په کانفرانس کې اشتراک وکړي او تاسو هم که وخت لرئ راشئ خوشحاله کېږو تاسو هم دغه دعوت لرو امیري صاحب ته په دوبۍ کې ویلو هلته مې ورسره لیدلي وو نو هغه سید انجینر صاحب الدین صاحب ته بصیر صاحب ته که نور څوک دي هلته به هغه خلک هم وګورئ چې کوم د افغانستان سره اوس هغه ملکونه انوال دي او یا کومک کوي لا سفیران لري نو موږ او تاسې په خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو او که دا زموږ په افغانستان کې هغه کوم چې څوک باسواده خلک وو لا ووتلو لا په وتو روان دي که انجینر ده که ډاکټر ده که استاد ده که یو هر شی چې دا کوم چې تحصیل یې کړی ده تحصیل یافته خلک دي پوه خلک دي هغه ټول ووتو
نو دا که دا پوه خلک زمونږ ټول بهر کې کینی او وایي چې ما یې په افغانستان زه وایم چې ما یې په افغانستان څه ته وایي ما په افغانستان څه نو د افغانستان کې دا خلک ژوند کوي دوی غمه به څوک کړي چې ما ورته یې ونه کړو ما ورته یې غږ پورته نه کړو ما ورته یې مشکل ورحل نه نو دا خو دا د ما تا مسؤلیت هم ده دا خو مرګ خو حق ده ټول به مرو یوه ورځ الله پاک به له موږ تاسې نه پوښتنه کوي چې تاسې دسترخوان باندې تاسې په ټیبل باندې لس رقمه خوراک راځو هلته بلکې خلک وچه ډوډۍ نه لري له تا خو یو خیر رسېدی شوی نو موږ او تاسې همدا د خیر کار هم ده هم خرما ده هم ثواب ده هلته کار وکړو هم به خلکو ته شغل ایجاد کړو هم به ملک ته کار وکړو هم به پیسې وکړو نو د ما زه په دې نظر کې بلکل زه له تاسو سره یو ځای یم او غږ کوي د موږ په منډه په ترډه په تاک په خبره خلکو راغونډول لا کېناستل زه بلکل دې ته آماده یم هر وخت بس ما غږ کوئ مننه نور به د نورو ملګرو نظر هم واورم ډېره مننه صدرخیل صاحب د نظریاتونه او د نورو مېلمنو نه هم چې خپل نظریات یې وړاندې کړل پروګرام به داسې په مخ یوسو له دې نه وروسته چې this is like an open forum داسې بیخي کاژوال خبرې به وکړو دغه دوستان چې دلته حاضر دي هغو ته به وخت ورکړو که څوک نوبت اخلي د لاندې د زوم لاندې هلته یو علامه ده د زړه هغه چې ټینګ کې ریاکشن لاس جګولی شي بیا به په هغه اساس باندې نوبت ورکړو هر نفر چې دلته غږیږي یو 3 دقیقې وخت به ولرو 2 دقیقې خپل کوم نظر لري وړاندې کړي او 1 دقیقه کې سوال لري د دغو سپیکرانو نه دغه رقم سره نو مخکې له دې چې نور د موږ مېلمانه لاسونه جګ کړي لودین صاحب زه به د تا نه تا ته به ووایم ته خو کوربه یې د دې پروګرام څه یې شروع کړه موضوع او ډیره مننه دراني صاحب دلته خو د فرصتونو او په مخ کې د چالشونو خبره یاد شوه خو اوس خبره په دې کې ده چې یوه ډیره مهمه خبره چې افغانان باید لاس په کار سي هر چیرې سي او دغه د دې په شان تجربه لرونکي ملکونه چې د انکشاف په مخ باندې خوځېدلي دي همیشه د خپل ولس او د خپلو خلکو د استعدادونو د وړتیاو د یوځایتوب نه رامنځته شوي اوس د ما پوښتنه دا ده چې هغه تجربې چې دغه ورونه مستقیما هلته فعال دي لري او یا موږ هغه سافت سکیل یا مهارتونه غواړو چې شریکې کړو وطنوالو سره څنګه دا مختلفې ټیټې سرمایې سره یو ځای شي تر څو دا قوت شي چې هم دې ته قوانین جوړ شي اصول جوړ شي او یا په دې مسیر کې د حرکت په هر قدم کې خپل اصول او استراتیژي او پروګرامونه جوړ شي نو زه داسې فکر کوم چې دلته داسې وړتیاوې شته چې هم د اصولو د رامنځته کېدو لپاره یا د یو مشخصه روښانه پلان ګذاري او د سرمایه ګذاري فرصتونه شته نو د ما پوښتنه دا ده چې آیا دغه خبرې چې د یو چالش په شکل یاد شي د دې لپاره هم څوک فعال دي چې یو پیش زمینه یا یو نقشه باندې کار کوي چې تر څو د سرمایه ګذاري لپاره هلته نښې وټاکي ما خو دا اورېدلي و چې هلته دا کار هم شته چې نښې او نقشې جوړیږي نو د ما پوښتنه په مشخصه توګه که چیرې کیدای شي چې وکړم چې هغه پوپل صاحب راته وایي یا عظیمي صاحب وایي یا په اصطلاح څوک دې ته خبره کوي چې هلته په دغو مسایلو باندې هم څومره کار روان ده ځکه چې حکومت چارواکي هم وایي چې زموږ پالیسي په اقتصاد محوره ده نو حتما به په دې باندې هلته کار روان شي تر څو دې ته زمینه مساعده کړي څومره دا ورونه خبر دي قدرمن لویدین صاحب که اجازه راکړئ فقط مونږ ابن سینا مرکز که چیرې تاسو ملګرو ته یو مؤسسه معرفي کړو انجینر صاحب عظیمي به مؤسسه معرفي کړي زه به د مؤسسې کوم کارونه چې کړي دي به وکړو او پوپل صاحب هم د راتلونکو کارونو په هکله څه معلومات که وړاندې کړو کېدلی شي ستاسو پوښتنې تر یو حده پورې ځواب شي او ملګرو ته هم یو نظر خلق شي چې دا مؤسسه څوک ده څه کوي او په اصطلاح دې بحث ته ولې راغلی البته
کچېرې په دغه ترتیب دا پروګرام مخته بوزو فکر کوم چې پوښتنې به ځواب شي. او نو د وخت په مطابق رؤوفي صاحب ډېره مننه. مخکې چون د ابن سینا ګروپ ته یو وخت بیا یو ځایي وخت ورکړو، که زه غواړم دغه سوال که د فرمان صاحب خپل نظر هم ورکړي. فرمان صاحب هم لکه دا نور میلمانه دي موږ چې وو افغانستان ته څو واره تللی، هلته تجربې لري که دریو دقیقو کې خپل نظریات وړاندې کړي. فرمان صاحب مهرباني. مایک تناف است. میشنوید فعلا؟ بله. بله. سلام و احترام به تمام دوستا و عزیزایی که اینجا تشریف دارن. از گپای همتان شنیدم نظریات یا به اصطلاح وجه مشترک در همه جا وجود داره. وجه مشترکی است که کار کنیم برای افغانستان، برای مردم افغانستان و بهبودی افغانستان و خواهی نخواهی از طریق تجارت و کارهای شخصی و سرمایه گذارهای شخصی و مشترک یا شرکت های خرد و بزرگ، اینا میتونن که همکاری کنن در اونجا کار تولید شود و زندگی مردم بهتر شود. این وجه مشترک است که همه داره. یک چیز دو اضافه من میکنم که تمام می کارهایی که میشه باید کارهای بنیادی باشه، نه ای که بعضی بسیاری ممالک یا که آقای امیری قبلا اشاره کردن چندین تمام اعضای که در اونجا بودن آمدن کمک کردن پولی و غیره و غیره، اما کار بنیادی نبود. به این معنا که مثلا امیال اگر ببینیم در حتی وقتهای گذشته را میگذاریم، اما خواهی نخواهی آدم یک چیز بهش رجوع میکنه که مثلا ما حداقل چند تا فابریکه مثلا نساجی داشتیم. یک صدها به اصطلاح میلیاردها دلار که رفت، فعلا یک فابریکه یا دو سه فابریکه نساجی که مواد اولیه که عبارت از لباس مردم است، حتی سان و یا هر چیزی که بود که وقتها رو جور میکردن، اما وجود نداره. یعنی به اصطلاح development بنیادی نبوده. It's not sustainable development. یکی مثلا کدام فابریکه نداریم که در وقتها داشتیم که بر مردم روغن و یا مواد اولیه چیزا میداد. مثلا بسیار چیزای ساده رو که هیچ لازم نیست، شما خودتان میفهمید. منظورم است که هر کاری که میشه باید بنیادی باشه و با در نظر داشته کارهای طویل المدت. اینال باز میم در گپ اول خود وجه مشترک همه داریم، همه میخوایم چی کنیم، کمک کنیم میکنیم. اما رقمی که لودین صاحب اینجا فرمودن یک گپ بسیار مهم در اینجا است که امی کل امکاناتی که از هر نگاه، امکانات فکری، امکانات پولی، امکانات نظرهای مختلف یا نظرهای بنیادی، هر چیزی که باشه، اینی را با هم باید یک جای کنیم. من فکر میکنم که بدون از اینکه زیاد گپ خود طویل بسازم، فکر میکنم که اگر این بانک درست است، امیر پیش از این باید بگم بانک درست است که مثلا چمبر آف کامرس و دیگه ارگانایزیشن ها با هم کار میکنن، کانفرانس ها داشتیم، اما به طور اجمالی با هم کار نکردیم. اینال نظر من ایست که اگر امکان داره یک کمیته اگر میگیم یا یک گروپ development group, idea development, practical development, the how to group. حالا نظریات زیاد است که میکنیم but how challenge us, but besides all the challenge, besides all the potential, besides all the difficulties, how can we get together, put our thoughts, our efforts and everything together. ببخشید دیگه که تبدیل شد به انگلیسی، اما how can we do this, the how، چه قسمی کارا رو با هم میکنیم. فکر میکنم یک کمیته یا یک گروپ باید از تمام جاها یا بنیادهایی که هستن یک جا شوند، دست به هم بدیم و اول یک خاکه درست شود، باز بعد از او practical how به طور practice how can we implement ایدیا و پول خدا، افکار خدا، نظریات خدا و practically how can we implement it.
ډیره مننه فرمان صاحب. صدرخیل صاحب تاسو غواړئ په دې باندې تبصره وکړئ که بصیر صاحب کوم یو غواړئ؟ ایدار صاحب فرمان صاحب خوش شدم بدر اینطورم دیدم زاپروسی اصلا باشین نظر بسیار خوب است. من میگم که میره ما خو آماده هستیم بسیار نظر مقبول و خوبی است که با هم یک جای کار کنیم، اما ایره خو ما شما میفهمیم و افغانا به یک جای جمع کردن بسیار کار آسان نیست، اما ما کسی که یک جای میشیم هر اقل اونا خو کار شروع کنیم، کسی که هستیم یا کسی را که با خدا آورده میتریم و این نشدیم که کلگی بره ما یک جای کنیم. کلگی یک افغانا در هیچ وقت به یک نظر نبودن، در یک فامیل هم در یک خانه کلگی به یک هم نظر نیست. دیگه سه او وقت کار است. ما خود تمی 20 سال زدیم که ما امی اتحادی ها را کلگی یک جای کنیم و بقال یک جای نشد. و هر حال هم کدامی که ما شما یک جای هستیم یک دوستای دیگه که میتونیم که بیاریم اونا را با هم میکنیم، بیاریم پیشیم امی کاری را که در نظر داریم یا از کجا شروع کنیم چی رقم کنیم ما آماده است بیادر. اما اگر ما به این بشینیم که بیادر افغانا را ما کوشش بگردیم شاید که ما توی در دنیا هم نباشیم که افغانا را یک جای کردن چهار وقت کار دارد. دیگه نظر ما امی است و امیری صاحب هم است وزیر صاحب هم است شما هم هستیم دیگه دوستایی را که پیشناسیم در هر جای اروپا باشه در کانادا باشه یا در بیج در امریکا یا در استرالیا هستن اونا در ترکیه هستن افغانایی که فعال هستن اونالی وقتش هست که باید ما همه اقدام کنیم بسترین وقت وقتی افغانستان بسیار خراب است همیالی 2 یا 3 ماه یا 1 ماه 2 ماه برای زمستان مانده اگه این زمستان بیایم ما براتانمی تو واضح میگم در این زمستانی که میایه اقلیتی مواد غذایی و دوا در افغانستان پیدا میشه. اون سببشان براتان میگم که چرا؟ چون من اونجا نزدیک هستم روزانه از اول خبر است چی میگذرم. تاجرایی که مال میبردن از دوستی تاکس بسیار جنجالایی که پول پس رایی کردن میتونه یک تاجر مال میخره از یک فابریکه یا از یک شرکت پولش از طریق بانک رایی میکنه وقتی که مال در افغانستان میره مواد غذایی یا ادویه پس او را میفروشه پیسیش پس از طریق بانک انتقال دادن نمیتونه دیگه از طریق حواله انتقال میده و دیگه او پیسی سفید خود سیاه کرد از بانک کشید از طریق حواله پاس و پیسی سفیدش سیاه شد. حالا این نمو تقریبا 80% تاجران خود کشیده را ایستن. ما به می نظر هستم که ما شما بریم پندیمیان داری بیلی گپ بزنیم که شما این ملک تنها شما نیستی مردمان ما چرا هم کمک کرده بزنیم. ما ولایت تکار نداریم وزارت تکار نداریم ریاست تکار ما تاجر هستیم هر حکومتی که آمده ما رعایت شدیم. دیروز اشرف غنی بود و دیروز کرزی بود امروز سوستی سبای کسی دیگه که ما رعایت شدیم. ما در ملک هستیم میخوام خدمت برای وطن و برای مردم خود بکنیم. دیگه این مشکلات که اگر زودتر ما شما یک اقدام کنیم بریم یک کمک کلان بریم یک افغان‌ها میشه که در افغانستان زندگی میکنن. اگر این سال داده بریم شاید یک واژه بسیار کلان در آخر سال ببینیم در افغانستان. وضعیت مردم که خراب است، نه ویزا داره، نه پاسپورت داره، نه جای رفته میتونن، نه کار داره، نه نو داره، نه نان داره. این فکر کنین امسال پاکستان خب کلگی اون مرخط ما دشمنی که دیم امسال مک همی تعرفه در سر میوه تازه و خشک ما شما سر سبزیجات ما شما 4 چند پاکستان بالا برد به این خاطر که اینجا نبریم. همی یک خربزه را قیمتش یک تربوز خربزه را بفهمید چند روز افغانستان فعلا 5 افغانی $1 70 افغانی دیگه ببین که 1 سنت هم نمیشه. اما دیرخانی که کش کرده از اونجا که بار میکنن در مارکت میرن کرا را پرا نمیکنن. چیزی که در ترخم و در بولدک ساد بود خب آو شد خراب شد. اگر انگور ما بود اگر خربزه ما بود اگر ترکیل ما بود اگر خراب شد دیگه ما این باری میتون بند ماندم کل نگم شاید را ترجمه کرده ویزا نمیده کار نیست. اگر یک کار داخل افغانستان هر کاری ولن که 1000 نفر آدم کار بوده 5000 بوده 10000 بوده
100 نفر بودن. یک کار باید، یک شغل برای مردم ایجاد شود و به این خیرات نمیشه که یک آدم میره یک بوجی بوره میته و یک بوجی آرد میته و یک بوجی برنج میته و یک معیشت شد دیگه باز یک مفاد و فامیل چی کنه. اگر کار به اجبت خروزانه هم معاش خود میگیره برای هر ما برای فامیل نان میته دیگه. ما انجینر صاحب د ما نظر دغه چې څومره زر کیږي باید په دې اقدام وکړو چې څومره ملګري سره راوځي کیږي په هغه به مشوره وکړو توکل به وکړو چې دا کار مخکې مننه. ډیره مننه. دوستایی که پروګرام میبینه د فیسبوک لري ویني خپل سوالونه نظریات لري دلته ولیکي. لکه محترم ورور نعمت الله مجددي دلته هم تفسیر کړی او مې سوال کړی بیا به زه مطرح کوم د موږ دوستانو ته. دلته محترم پوپل صاحب نوبت اخیستی. پوپل صاحب کامرا او مایک خلاص کا او خبرې وکړه، بعد لیغنه به بیا رؤفي صاحب چې مخکې شروع کړی و بیا به هغه ته موقع ورکړو. بیا هم سلامونه او احترامات تقدیم. خوشحاله یم چې ستاسو سره په دې بحث کې یم. د موضوع د قانون وسوله او د امکاناتو د تجارانو لپاره زه خپله تقریبا 3 هفتې در مخه ورې کابل کې ومه. اوس دوی هغه قانون چې گذشته کې وو هغه دی تطبیقي. اوس وګورئ مثلا موږ د خپل نهاد چې ثبتاوه ټول هغه قوانین چې په هغه کې وو دوی هیڅ قانون د ځان خپل نه دی راایستلی. هغه قانون چې دی د ثبت دغه اوس نور ځایو کې چې موږ د دولت د وزارتو سره تفاهمنامې کوو په هغه پخواني قانون باندې دغه کیږي. او سوال دلته ماته دا دی چې دغه چینایان او دا نور چې دلته په افغانستان کې ډیر غټ تجارتونه کوي دوی څنګه په کوم یعنی دوی ته د نادیده نیسي چې په افغانستان کې قانون نشته او په افغانستان کې مثلا د دې سرمایه سیف نه ده راځي په میلیونونو پس تقریبا نادي مساینک موضوع هم شروع وسوله او دغه سينور د وسط ترکمنستان چې د قراردادونه وکړل. ایرانیان ډیر غټ قراردادونه په افغانستان کې فعلا لري، ترکیان لري. یعنی د دوی لپاره دغه موضوع مطرح نه ده یا دوی نادیده نیسي یا څه سته. دا یو پوښتنه. او بل موضوع د بانک سوله دلته چې دا ډیره مهمه ده د پیسو قسمه چې موږ معلومات لرو پر افغانستان باندې د افغانستان پر بانکي سیستم باندې کم تعزیرات نشته. مشکل دا دی چې داسې بانک نشته چې دغه پیسې انتقال کی او د نورو بانکو سره دوی یعنی یو ځای سي او دغه کې یو آی بي بانک سته مثلا هغه دغه د 40 میلیون ډالر او د نور پیسې او د شان راځي هغه بعضی شان انتقالي. دلته مشکل دا دی چې دلته مش فکر کوو چې مثلا دلته دغه تعزیرات سته اما نشته. څونه چې موږ معلومات شاید دلته بزرګان د خو شکر ټوله په تجارت او په شانو کې داخل دي دوی شاید بل معلومات ولري اما دغه مشکل نشته که څوک یو بانک دلته جوړ کی او دغه هغه شرایط آماده کی. زه فکر کوم د تجارانو مشکل به هم حل سي او دغه د پیسو انتقال او مسائل به هم حل سي. دغه فقط ما نظر وکړم. تشکر. مننه. رؤفي صاحب تاسو غوښتل چې د سینا پروګرام باره کې وغږیږئ. بله قدرمن درانی صاحب بیا هم ټولو ملګرو ته سلامونه. مونږ غوښتل چې په ترتیب سره په لومړي سر کې دلته څو خبرې چې وشولې محترم بصیر صاحب، امیری صاحب او فرمان صاحب ډیرو مطالبو باندې دوی رڼا واچول او همدارا صدرخیل صاحب چې د ابن سینا مؤسسه چې دا پر دې مسایلو باندې کار کوي نو د هغه خاطر راځي چې دا ابن سینا مؤسسه لند د ملګرو ته ورپېژنو کوم کارونه کوي کړی دي البته کوم کارونه کړی دي او بیا کوم کارونه کوي دغه په ترتیب سره په درې مسایلو باندې غږیږو او بیا کېدلای شي پوښتنې وي د مؤسسې په حق او زموږ د فعالیتونو په حق کچېره په دغه فرمات مختلف شو کېدلای شي ډېرې پوښتنې ځواب شي. نو اوس جناب اعظمي صاحب ته به وخت ورکړو چې دوی د ابن سینا د مؤسسې په حق لنډ معلومات ملګرو ته وړاندې کړي. مهرباني وکړئ. ډېره مننه. بسیار تشکر رؤفی صاحب. اول سلام و احترامات به همه بزرگواران در این مجلس و تقدیم میکنم و از درانی صاحب و از لودین صاحب یک جان تشکر که موقع را برای ما مساعد ساختند که در این بحث با هم شما شریک سازیم. نام داوود عظیمی است. زیادتر از 42 سال است که در جرمنی زندگی میکنم و خودم در رشته آیتی درس خواندیم.
و فعلا هم زیادتر از 20 سال است که در رشته خود کار میکنم. متخصص رشته انفورمیشن تکنولوژی هستم. من خودم هم عضو تیم ابن سینا هستم و از جمله مؤسسین تیم ابن سینا هستم که تقریبا 3 سال پیش پروسه ابن سینا را ما کارش شروع کردیم و به می هدف که در حالت وخیم در افغانستان چی کمک کرده بتونیم. بعد از تماس‌های زیاد با متخصصین داخلی و خارجی یک راپور برای افغانستان تهیه کردیم که به نام عملیات ابن سینا نامیده میشه. در این راپور ما در سکتورهای مختلف برای افغانستان تحقیقات کردیم که در 8 نوع سکتور مختلف است که از جمله برق، زراعت، تعلیم و تربیت، بانکداری و صحت، ترانسپورت و تمام دیدگاه‌های خود در یک کنفرانسی که در کابل در سال گذشته داشتیم در هتل اینترکانتیننتال کابل برای افغانستان و برای دولت افغانستان و برای مردم افغانستان را ارائه کردیم و که یک بسیار یک فیدبک مثبت هم گرفتیم. ما میخوایم کوتاه صحبت‌ها درباره ابن سینا کنیم که وقت شما را نگیرم. ابن سینا یک مؤسسه غیر انتفاعی و غیر سیاسی است که در افغانستان در وزارت اقتصاد در سال 2023 ثبت شده و یگانه هدف ابن سینا این است که ما خودکفایی به خود با روی خودکفایی اقتصادی افغانستان کار کنیم و مبارزه برای استقلال اقتصادی افغانستان کار کنیم و به این دلیل ما با بسیار افغان‌ها صحبت کردیم با نظری که دوستای دیگه داشتن. ما یک تجربه بهتری کردیم که افغانایی که در خارج هستن همشون علاقه دارن که با افغانستان همکاری کنن به شرطی که از مسائل سیاسی از مسائل نژادی بحث نکنیم، چون این مسائل ما را یکدیگر دور میسازه. چون هدف ما افغانستان است و این هدف مشترک همه افغانان هستند و همه افغانان حاضر هستند که در هر وقتی که باشه با افغانستان همکاری کنن. یعنی در شرایط فعلی افغانستان که با وجود مشکلات زیادی که افغانستان داره باز هم خوشبختانه بسیار تعداد افغان‌های زیادی حاضر هستند که با افغانستان همکاری کنن. یک پتانسیل انرژی بسیار کلان در غرب وجود داره که از این پتانسیل انرژی باید استفاده شود. برای انسجام ازیا باید کار شود و یک کار غیر ناممکن نیست که قدم را ما در قسمت گذاشتیم و قدم ما بسیار مثبت بوده، یعنی کاس مثبت هم گرفتیم و امید هم داریم که در آینده هم ما دیگه هم قوی تر شویم و برای افغانا هم منسجم بسازیم. دیگه ما شما تجربه که در 40 سال گذشته کردیم که در از مسائل سیاسی هم اگه ما بحث کردیم متاسفانه کدام پیشرفتی نداشتیم. دیگه به نظر ما یگانه راه نجات افغانستان راه زیربنای اقتصادی است و راه استقلال اقتصادی است که بیان همه به این هدف دست ما را بگیرن، دست به هم دیگر بتیم و برای استقلال اقتصادی افغانستان مبارزه مشترک کنیم و این یک خوشبختانه فعلا با وجود مشکلاتی که دولت فعلی افغانستان داره اما بازم بسیار موقع خوبی را وجود داره که افغان‌ها بتونن در بازسازی افغانستان کار کنند و این تجربه را ما در خود در کابل کردیم، در 3 سال گذشته کردیم، با بزرگان امارت اسلامی تجربه را کردیم که اونا هم دست ما را گرفتن و زمینه را برای ما مساعد ساختن. دیدن که ما کدام دیدگاه سیاسی نداریم، در مسائل سیاسی دست نمیزنیم و خوشبختانه ما را پشتیبانی کردن و روی ما را دیگه هم قوی تر ساختن. دیگه از این امکاناتی را که فعلا با وجود آمده میخوایم که همه ما شما دست هم دیگر را بگیریم و در زمینه اقتصادی مبارزه خود برای استقلال اقتصادی افغانستان ادامه بدیم. سر مسائل دیگه ما انجینر صاحب رؤوفی و پوپل صاحب برای شما شاید زیادتر ادامه بدم. دیگه وقت شما را نمیگیرم. تشکر. ډیره مننه عظیمي صاحب. دلته یو سوال سوی دی، زه به دا مطرح کړم بیا به رؤوفي صاحب ته وخت ورکړو، بیا صابر صاحب لاس چې کړی دی بیا به هغه وکړي. دلته یو ورور نعمت الله مجددی سوال کړی، هغه یې چې باز کردن و استفاده از معادن کار حکومت هاست، از کنترل تجار ملی و عام مردم خارج است.
اما استفاده و کار گرفتن و رشد فکری و علمی کارشناسان و کسانی که درباره معادن تحصیل کردند و تجربه وظیفه دارند و دست سرمایه‌داران و متشبثین است. شما کدام پلان دارید تا مغزهای افغان نخبه را به کار اندازید؟ دیتا څوک جواب ورکړي غواړي دغه موضوع ته؟ صابر صاحب شما میتونین امیر جواب بدین یا بصیر صاحب تاسو به هدفي او بصیر صاحب کولای شي دیتا جواب سلیمان بصیر خپل لاس هم جې کړی بل کېدلی شي تاسو. مننه درانی صاحب. درانی صاحب مخکې چې د ورور سوال ته ځواب درکوم، زه غواړم چې دوه شیانو باندې زه خبرې وکړم. یو خو د فرهمند صاحب خبر باندې فرهمند صاحب، من فکر میکنم که یک پیشنهاد بسیار معقول است و یک پیشنهاد بسیار خوب است. اگر ما بتانیم که همچون یک هماهنگی را ایجاد بکنیم که یک تعداد از افغان‌ها را یک جای بسازیم و سر از این موضوعات جدی صحبت کنیم، من فکر میکنم که بسیار یک اقدام نیک خواهد بود. ما امرای صدقه صاحب موافق هستم که جمع کردن افغان‌ها یک ذره کار دشوار است، ولی خب حال خمیال یک تعداد تقریبا 12 نفر از افغان‌ها اینجا یک جای شدن، میتونیم که گسترش بدیم، یک تعداد افغان‌های دیگر هم در جمع شریک بسازیم و یک تعداد افغان‌های ما هست، یک تعداد نخبه‌های ما که واقعا میخواهیم که در این مسائل دخیل باشن و یک خدمت و یک کاری که از دستشان پوره باشه در بخش اقتصاد افغانستان کنن. و این یک اقدام نیک است، هم نظر است امروی فرهمند صاحب، ولی فقط سر این موضوع صحبت شود که از کجا شروع کنیم و چی وقت شروع کنیم. و در موضوع دیگه در قسمت آقای پوپال فکر میکنم که پوپال صاحب مخکې وویل چې چینایان څنګه په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري کوي، یا آیا هغوی دا خبره چې مد نظر نیسی کنه. زه فکر کوم پوپال صاحب چې د چینایانو حرکت یو سیاسي حرکت ده، نه یو اقتصادي حرکت. د دې سرمایه‌ګذاري تر شاته د چین دولت لاس ده و هغه یو سیاسي حرکت ده. موږ د شخصي تجارانو په باره کې خبرې کوو. یو شخصي تجار سرمایه‌ګذار چې غواړي چې په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي، دوی حتما دا مسایل مد نظر نیسي، د قوانین او د مشروعیت، ځکه چې هغوی دا پیسې چې لري وایي چې په افغانستان کې زه سرمایه‌ګذاري وکړم او که دا په در لاړ شي بیا نو زه څنګه وکړم. نو دلته د شخصي سرمایه‌ګذاران دوی ډېر د مسایل مد نظر نیسي. خو او د امریکایان، خو امریکایان ته یوازې افغانستان نه ده، یا خارجیان ته یوازې افغانستان نه ده چې سرمایه‌ګذاري کوي. دلته خو فرصتونه دي پر ځای دوی کولی شي سرمایه‌ګذاري وکړي. هلته چې مسئولیت نه وي او قوانین نه وي، بیا دوی ډېر علاقه نه نیسي. او زه فکر کوم چې د چینایانو حرکت یو سیاسي حرکت ده، نه یو اقتصادي حرکت. خب بل خبر د ورور خبر درانی صاحب ډېر وبخښه د زمونږ د ورور پوښتنه چې کدام پلان دارین که از سرمایه فکری افغان‌ها که تجربه دارن و در بعضی ساحه‌های که در اونا استخدام شود، چه قسم کدام پلان است که از اونا استفاده شود، یا ایست که بگذارمش که برن به خارج، یعنی برین درنج؟ پلان طبعا پلان است، ولی می پلان تا بال تطبیق نشده. دوست ما کمی سوال مطرح کردن که یک تعداد از نخبه‌های افغانستان که در بخش معادن تجربه دارن که اینا را اگر ما یک جای بسازیم و از تجربه و مفکوریشان استفاده شود، خب امی باز پس می در این قسمت از می که فرهمند صاحب پیشنهاد کرد که یک تعداد ما اگر هماهنگ کرده بتونه یک تعداد از افغان‌ها و نخبه‌ها را سر مسائل مختلف سرمایه‌گذاری و فرصت‌ها صحبت کنن و هر کس به اساس تجربه و دانش و نالج خود صحبت کنن و پیشنهاد خود ارائه کنن. من فکر میکنم که یا این سوالی که برادر ما کرده، یا مگر نظر گرفته شد که یک تعداد نخبه‌های و یک تعداد افغان‌های ما که در مسائل معدن از تجارب و از دانش خوب برخوردار هستن، اونا رو مگر آدم یک جای بسازن که صحبت کنن که چی را بردار در پیش روی بگیریم و سری مسائل تا بتانیم که یک راهنمود را ایجاد کنیم که در قسمت از این معادن افغانستان کار صورت بگیرن. سر تشکر. روفي صاحب تاسو مهرباني وکړئ. او مخکې د تاسو واغې زه فکر کوم چې دلته د یو حالت راغلی چې د انسجام لپاره، یعنی دغه ابن سینا تهداب او دغه درې نفر چې د نورو سازمانو
مسؤلیت لري لکه صدرخیل صاحب، لکه امیري صاحب، لکه بصیر صاحب، تاسو کلک زره یو د بل سره انسجام وکړئ، دغه موضوعات چې دلته مطرح کیږي یو ښه شی به ترې جوړ شي د ما په نظر باندې. مهرباني وکړئ وکیل صاحب. قدرمن دراني صاحب بیا هم مننه کور مو ودان. خو اوس که زه پښتو باندې خبرې وکړم هیله مند یم چې دوستان استفاده ترې وکړي. دلته ټول پیږي په پښتو باندې. صحیح ده. کور مو ودان. زما نوم عبدالفتاح رؤفي دی او 13 کاله کېږي چې زه په هالند کې ژوند کوم او دلته په هالند کې د انجینر په صفت کار کوم. د څه مودې را په دې خوا د ابن سینا د مرکز یا مؤسسې سره همکاري لرم او دغه مؤسسه هم د همدې همکاریو پر بنسټ باندې جوړه شوله چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې لکه څنګه چې عظیمي صاحب ویل د افغانستان د اقتصاد په وزارت کې دا مؤسسه ثبت شوه. د دې مؤسسې مفکوره څه وه اصلا؟ غواړو پر ده باندې وغږیږو. ملګري خصوصا فرماند صاحب ویل چې باید ایډیا راټول کړو. دغه ملګري افغانان چې موږ د ابن سینا په چوکاټ کې راټول شوي وو، موږ د افغانستان د مشکلاتو پر سر باندې بحثونه کوو. هغه لومړیتوبونه چې افغانستان کوم مشکلات لري، څه رقم دا مشکلات باید ډلبندي شي یا کلاسیفیکیشن ورته وړاندې کوو چې لنډ مهاله دي، منځ مهاله دي یا اوږد مهاله دي. د همدغه بحثونو پر بنیاد یا له برکته د افغانستان د اقتصادي پراختیا لپاره یو پلان جوړ شو چې هغه مونږ تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانستان په کابل کې د انټرکانټیننټل په هوټل کې افغانانو ته تشریح کړه. که ستاسو په یاد وي او ستاسو د پروګرام له برکته هغه کانفرنس وشو، مونږ افغانانو ته توضیحات ورکړل چې مونږ یو پلان جوړ کړی دی او دا پلان که چیرې په افغانستان کې تطبیق شي د افغانستان اقتصادي پرمختګ ته به مونږ او تاسو ووځو یا حرکت یا د افغانستان اقتصادي خپلواکي به لاسته راشي. پرته د اقتصادي خپلواکي څخه افغانستان هیڅ نشي کولای. نو د همدغه هلو ځلو پر بنسټ باندې بیا هم د همغه کانفرنس څخه وروسته مونږ کابل کې وګرځېدلو، د افغانستان د دولت سره کېناستلو، خبرې مو وکړلې، د ټولنې څخه مو پوښتنه وکړه. په کانټیننټل هوټل کې څه باندې 600 افغانان راټول شوي ول، د هغوی نظریات مو واورېدل. دې نتیجې ته ورسېدلو چې د افغانستان مشکلات دومره ډیر دي لکه د هندوکش غرونه چې دي، دومره ډیر دي او د دې مشکلاتو علت او عوامل معلوم دي. یو هیواد چې 50 کاله جګړه تیره کړي او پر ده باندې پرله پسې د پردیو بمونه ورواچول شي، دا هیواد څه رقم اقتصادي پرمختګ کولی شي؟ د افغانستان د اقتصادي پرمختګ ټول چانسونه د دې جګړو له برکته وسوځېدل او سوځول کېدل. اما اوس له نیکه مرغه په افغانستان کې سوله راغلی ده، یوه زمینه رامنځته شوې ده چې اقتصادي پرمختګ باندې فکر وشي. نو د ابن سینا مؤسسه د همدې مفکورې پر بنسټ باندې زیږېدلې ده چې نظریات راټول کړو، نظریاتو پر بنسټ باندې د حل لارې وړاندې کړو. اوس د ابن سینا مؤسسه نن پر ده باندې کار کوي چې د افغانستان د برېښنا سکتور څه رقم ورغېږي. پرته له برېښنا څخه مونږ او تاسو هیڅ کار نشو کولای. همدا اوس چې مونږ او تاسو دلته خبرې کوو دا د برېښنا له برکته ده چې څوک په کابل کې دی، څوک په آلمان کې دی، څوک په کاناډا او نورو ځایونو کې. مونږ د برېښنا د شتون له کبله کولی شو چې د یو بل سره خبرې وکړو. البته د برېښنا له برکته ټکنالوژي رامنځته شوې ده چې مونږ اوس غږیږو. بله موضوع د افغانستان د ښوونې او روزنې سکتور رغول دي، خصوصا ماهر کارګرانو روزنه ده چې مونږ د افغانستان د مسلکي روزنې مرکز سره په تماس کې یاستو. هلته یوه مستقله اداره وجود لري په افغانستان کې. دا مستقله اداره کادرونه روزي. هره شیبه په هر مجلس کې افغانان د ده څخه سر ټکوي چې مونږ ماهر کارګران نه لرو. خو دغه ماهر کارګران مونږ له کومه کړو که چیرې دا ماهر کارګران مونږ ونه روزو؟ بنان مونږ یا د ابن سینا مؤسسه نن پر کومو کارونو باندې چې کار کوي، زمونږ ټول تمرکز پر ده باندې ده چې د افغانستان د برېښنا سکتور څه رقم ورغېږي. ډېر غټ خبرې وشولې. همدا اوس مونږ د برېښنا یا د انرژي د وزارت سره په تماس کې یاستو. د هغوی معین صاحب
2 هفتې مخکې زمونږ سره په یو غونډه کې د هر اړخیز ملاتړ اعلان وکړه. اوس کار کوو او زمونږ همکار جناب حسن زاده صاحب چې یو افغان متخصص دی پر دې مسلې باندې کار کوي چې څه رقم دغه سکتور ورغیږي. د دې سکتور سره ټول شیان تړلي دي. د افغانستان د اقتصاد پرمختګ د افغانستان د اقتصاد څرخ تاوول همدې برېښنا پورې تړلی دی. نو اوس دلته ملګري وویل، خصوصا امیري صاحب ویل چې مونږ افغانان تر هغه پورې چې په خپل هیواد ونه رغوو بل څوک یې مونږ ته نه رغوي. بالکل موافق تاسو سره. د کانفرانس یا د کابل د کانفرانس شعار همدا و چې افغانان خپل اقتصاد په خپل رغوي. دا غټ مونږ لیکلی و او د کانټیننټال په هوټل کې د کانفرانس مخې ته دا مو ځوړند کړی و. همدغسې ده، پرته له دې نه چې افغانان خپل هیواد ورغوي هیڅ ډونر دا خبره نشي کولای. او حتی مونږ د افغانانو څخه په کانفرانس کې غوښتنه وکړه چې لطفا دا د ډونر لغت خپل قاموس څخه د دری او پښتو ژبو څخه دا ډیلیټ کړئ د تل لپاره، ځکه ډونر درته کار نه کوي، دا هیواد لوټوي. هیواد مه پرېږدئ چې لوټ شي، بلکې هیواد باید په هغه امکانات چې په خپل لرو ورغیږي. کومه بودیجه چې لرو په ډېر ښه صورت سره باید استفاده ترې وشي. د هغه له خاطره مونږ د مالیې وزارت سره په تماس کې یاستو چې پر هغه سکتورونو باندې بودیجه ولګول شي چې حیاتي سکتورونه دي. بې ځایه ضایعات یا د پیسو د بودیجې ضایعات باید ونه شي. نو د ملګرو د ډاډ لپاره باید ووایم چې که چیرې تاسو د ابن سینا د مؤسسې سره کینئ، فکر کوم په دې مجلس کې دا کفایت نه کوي، راځئ مونږ سره کینئ چې د ابن سینا نظریات تاسو ته وړاندې کړو، هغه پلان باندې وغږیږو چې مونږ چمتو کړی دی، هغه مونږ د سمارټ میتود پر بنسټ باندې انالیز کړی دی. راځئ چې وګورو، خصوصا د انرژي سکتور پر رغولو کې. محترم امیري صاحب ویل چې مونږ د دوی د همکارانو سره چې ښاغلی ناجي صاحب نومیږي د دوی سره همکاري هم دا اوس لرو. دوی فکر کوم سبا بل سبا له خیره کابل ته ځي او نن ماښام د هغوی سره مجلس لرو. دوی که چیرې همدغه سکتور ته یعنی د برېښنا سکتور ته یا د انرژي سکتور ته چې ټول توجه وکړو او دلته خصوصي سکتور ونډه واخلي چې دا سکتور په پښو ودرېږي او په خپله په پښو ودروو، نور کارونه د اقتصاد عرابه بیا به په خپله وڅرخېږي. دغه زما عرایض ول. زما وړاندیز دا دی چې ملګري فرامند صاحب، امیري صاحب، صدرخیل صاحب او همداراز بصیر صاحب چې خوږې خبرې وکړلې، مونږ او تاسو باید یو مجلس ولرو، کینو، مونږ دغه خپل ټول پلانونه تاسو ته تشریح کوو. د ابن سینا مؤسسه یو think tank دی، یعنی د افکارو د نظرونو د زیږولو مؤسسه ده. راځئ ورسره یو ځای شئ او د ده ملا وتړئ چې د افغانستان اقتصاد مونږ په خپل فکر په خپلو پیسو ورغوو. مننه. کور مو ودان. د راتلونکو پلانونو په هکله پوپل صاحب به خبرې وکړي. ډېره مننه. ډېره مننه. لودین صاحب، تاسې دغه خبرې دلته مطرح شوې، کوم نظر لرې؟ او دلته خو یو څو خبرې دا دي چې منابع او یا زیرمې یا پانګې سره تیتې دي او دغه او افغانستان هم د انکشاف او پرمختګ یو اشده اړتیا لري. هلته ولسونه دي، هلته خلک دي، هلته مختلف ډول پانګې دي. خو زموږ حاصل هدف دا ده چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې د دې تسهیل رامنځته کړو تر څو مفکورې په داسې یو خط باندې متحرک شي چې موږ هغه اول سلاید کې ویلې چې د خودکفایي په لور باندې څنګه ولاړ شي. بله خبره دا ده چې اعتماد او باور هم یوه پانګه ده. تر څو چې اعتماد او باور رامنځته کېږي د دې لپاره کوم کارونه وشي، د مفاهمې د سیستم تنظیم دا یو ډېره مهمه مسله ده. ما دې ته توجه پکار ده او ماهرین یې پکار دي چې څنګه وکولی شي چې د دې مختلفو مفکورو ترمنځ د تزویج یا د دې د یو ځایتوب او د دې د پوتنشل مسلې ته توجه رامنځته شي. یا مثلا د نظریاتو اختلاف د موږ دغه د تحرک انرژي معنی نشي بلکې د ابتکار سبب شي. څنګه کولی شو چې په یو اختلاف یو خنډ کې موږ ابتکار ولټوو شاوخوا
دا الله تعالی وایي چې فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا، د هر سختۍ څنګ ته هلته اسانتیاوې موجودې دي. نو په دې لحاظ باندې موږ خپله د موږ دغه پروګرام چې دراني صاحب او زه په دې باندې کار کوو، دا هم یو ډېر ضرورت ده چې تر څو دا نه وي څنګه کولی شي چې مختلفې پانګې سره یو ځای شي. ځکه سافټ سکیل زموږ په ټولنه کې د یا نشتون یا عدم توجه ورته سبب د دې سوی چې دا مختلفې پانګې بیلې او حتی د تقابل په صحنه کې واقع شي. نو که چیرې موږ زمینه د دې چې د امنیت څومره نور هم تقویه شي، همه جانبه شي، سولې یادونه وسه، دا سوله صرف د جنگ درېدل نه دي بلکې نور ابعاد هم لري چې څنګه پرمختګ وکړي، وړاندې تګ وکړي. د دې لپاره موږ خپلې همکارۍ ته حاضر یاستو چې څنګه کنفرانسونه تسهیل شي، څنګه دغه یو یادونه وسه چې یو ډیولپمنټ کونسل یا ګروپ رامنځته شي چې هغوی وکولی شي چې مختلفې ټیټې سرمایې سیدانن یو نمونه ده چې موږ مختلفې سرمایې دلته څنګه له اروپا نه، له افغانستان نه، له امریکا نه دلته سره یو نوع په یو کنفرانس کې سره یو ځای یاستو. د دغه موږ ډاډ درکوو چې موږ په خپل سهم سره یا په مخ خپل هغه څومره چې موږ توان لرو موږ هم پیشکش کوو دغه ته چې د ابن سینا موسسې ته، دغه ورونو ته، نور خویندې کېدای شي چې په بزنس او په سرمایه ګذاري کې علاقمند دي، د دغه د تسهیل لپاره موږ وړاندیز کوو چې موږ په خدمت کې یو. یعنی دا ضرورت ده. مننه. بصیر صاحب شما میخواستین یک دو کار دستانه بالا کنیم نظر بله روش صاحب زه د درانی صاحب زه د روش صاحب خبر باندې غواړم چې لاندې نظر لرم چې روش صاحب زمونږ همکاران جناب سید عظیم حسینی او حسنزاده صاحب هغه تاسو سره زه فکر کوم چې فعال دي، هغه همیشه تاسو سره مجلس لري. حسینی صاحب چې دا زمونږ د بورډ چیرمن ده او حسنزاده زمونږ همکار ده او ناجی صاحب د ټول کسان دي چې ابن سینا سره زه فکر کوم چې هر هفته تاسو میټینګ لري او هغوی خپل نظریات او پیشنهادونه تاسو سره شریکوي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې دا مسله پراخه کړو، نور هم به دوستان به راوړو، خبرې وکړو، ولې نه، ډېر یو ښه نظر ده. مونږ آماده یو هر رقم همکاري چې زموږ له طرف نه په امریکا کې د میشت افغان سوداګریزې ټولنې له طرف نه هر رقم همکاري چې تاسو غواړئ مونږ آماده یو. رښتیا چې حسنزاده صاحب او جناب حسینی صاحب د ابن سینا موسسې په باره کې ډېر ښه خبرې کوي، د هغوی د اهدافو او میشن په باره کې ځینې معلومات راته راکړه او زه فقط غواړم چې تاسو ته ووایم چې مونږ همکاري لپاره آماده یو. ډېره مننه. تو داخل صاحب تاسې نه غږېدلی، غواړئ چې وغږېږئ او که دغسې غوږ نیسئ. مایک د آف ده. و مایک ته لا تر اوسه هم آف ده. تو داخل صاحب باید خپل مایک خلاص کړئ، مایک مو تړلی دی. کار پې کوي، خو دا د تلیفون چې لږ زره مشکل دی د مایک مدیریت. درانای صاحب تا کنار گپ بزنه میشه که من یک دو کلمه بگویم؟ من میخواستم بیازود یک چند دقیقه بعد نوبت برتان میتیم که concluding remarks شوه. میتونید صبر بفرمایید. خیلی بفرمایید امیری صاحب، بفرمایید. لطفاً واقعا خوش میشه، آدم خوش میشه که دوستا رو میبینه که با یک شوق علاقه میخوان که انشالله سر موضوعات روی دست کار بکنیم. بازم خود شورای تجارتی ما یعنی آماده هستیم که در مت مجالس مثل که ما پیشنهاد کردم اگر این لیدرشپ ادمی پروسس اتاقای تجارت میگرفتن هم میشه، مگر اگر اتاقای تجارت نمیگیرن میتونن که فرض مثال خود مؤسسه ابن سینا بگیرن. یعنی یک رقم باید شود که مکانیزم باشه که کلگی دور جمع شود و تا بتونن که یک مثل که اینجا به حساب اکثر اتاقای تجارت یا مؤسسات دیگه لابینگ داره یا به حساب ما بتونیم توسط همی قوتی که یا همی گروپی که جور میشه
که به شمول اتاقهای تجارت سراسر دنیا و مؤسسه ابن سینا باشه، یک طرف باشیم، یک جناح باشیم که همراه دولت به یک قوت، به یک سیستم صحبت بکنیم، شاید که نتیجه خوبتر بده. و امون رقم پیشتر هم گفتم حالا ما آماده هستیم، امون رقم که بازم فرمان صاحب گفتن میتونیم که ما دی جریان سهم خود ادا بکنیم. تشکر. داخل صاحب اوس کولای شي وغږیږي که نوبت پوپل صاحب ته ورکړو؟ که پوپل صاحب تاسې 3 دقیقې وخت لرئ چې بیا پروګرام بیرته سپیکرانو ته ورکړو، مهرباني وکړئ. بیام سلامون احترامات. ببخشید من خودم معرفی نکردم، نام است میرویس پوپل. ما هم تقریبا 33 سال است که در آلمان زندگی میکنم و اینجا با همی همکارایی که هستن مؤسسه ابن سینا را پیش میبریم. ما در افغانستان هم همکاران داریم. تقریبا ماشاءالله در کل دنیا حال آستا آستا تمایل زیاد شده که دفترهایی را داشته باشه ابن سینا در امریکا، در کانادا، در ممالک آسیایی و حتی در چین. سرزمین ما دینا رو صحبت داشتیم که خوب یا یک دستاورد است دیگه. فقط میخواستم که سر مسائل بعدی ما میخوایم کار کنیم. یکی است که ما میخوایم هم یک کنفرانس داشته باشیم، کنفرانس دومی ابن سینا، که همو اهداف را که ما داشتیم چطور بتونیم عملی کنیم. ما سر از این مدت 8-9 ماه با دولت کار کردیم و یک کمک درجه بندی هم کردیم که چی مهم است، سر چی زیادتر کار شود. مثل که جناب رافی صاحب گفتن همین موضوع برق مهم است، موضوع صحت مهم است برای ما. سر از این ما بسیار تمرکز کردیم. ما یک کارت صحی میخوایم که در افغانستان داشته باشیم، سر از اون ما کار میکنیم. حکومت داری الکترونیکی را ما کارش شروع کردیم که میخواستیم یک ماستر پلان برای حکومت افغانستان داشته باشیم، که چیزایی هستن که افغانستان از کلش پس مانده و اگه این کارا نشه ما نمیتونیم به رشد اقتصادی بریم. و این هدف از این کنفرانس است که در این کنفرانس ما فعلا با دولت در تماس هستیم. دولت‌های مربوطه باشان از اینا دعوت شده، اینا کلشان قبول کردن که در این کنفرانس میان اشتراک میکنن، مثل که تالر گفته شده وسط وزیر صاحبا و دیگه کسان کلیدی که اینا در این کنفرانس و پیش از این کنفرانس اینا با ما در کمیسیون‌های مختلف میخواین که کار کنن و همون پروژه هایی را که دارن و پروژه ها را اینا درجه بندی کنن و بگوین که اینی پروژه بر افغانستان مهم است. ما در این بخش ماینق ما میخوایم که سرمایه گذاری کنیم یا چی داشته باشیم، کاری داشته باشیم، چه میتونن که دیگرها در این سرمایه گذاری کنن. و هدف است که اینا را ما در امی کنفرانس اونجا با ما هدف مایی است که دیگه از دیگه جایا هم در این کنفرانس اشتراک کنن، فقط افغانان نباشن. دیگه هم خود دولت افغانستان حتی همین شعار میته که فقط ما را برای چینایا شما نمانین، از برای خدا شما افغانایی که در بیرون هستین با همون ملکایتان که هستین شما تماس شوین که بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن، که یک توازن هم باشه، که کل چیز مسائل یک طرفه نباشن. و در اینجا در این کنفرانس قسمی که هدف است که روز دوم از این کنفرانس های علایده باشه برای هر بخش و اینجا دولت میتونه با امو چیزی که با خود آورده و امی تجاری که میخواید افغانستان سرمایه گذاری کنه او را قناعت بده، او را برش بگه که اینی پروژه را دارم و اینی مسائل قانون، مسائل کل چیز من فکر میکنم اونجا باز وقت هم میتونه بهتر مطرح بسازه. و هدف است که اگر تفاهم‌نامه‌های در این کنفرانس امضا شود و برای فکرهای آینده یا برای گام‌های آینده سر از اونجا صحبت شود دیگه، اینی چیزی است که ما سرش فعلا کار میکنیم. دیگه بخشام هست، در بخش مثل گفته شد تلویزیون ابن سینا ماشاءالله کارهای زیاد شده، این هم یک دستاورد است دیگه. در اینجا ما همکاری شما میخواهیم که با ما یک جای شوین. این کار ما تنها کرده نمیتونیم و حیفش که ما یک کارهای متخصص داریم، شکر متخصص هستن، متخصص داخلی و خارجی، همه که کمک با ما هم کاری شوه که تا خدا نکرده همین کارهایی را که ما میتونیم بکنیم این سر راه نمانه و یا نشه پیش نره. وطن ماست، مردم ماست، به این همکاری ما ضرورت دارن. بیچاره مردم ما مثل که گفته شدن امروز که اگر این زمستان بیایی چطور میشه، این کل مسائل هستن که ما را هم اینمی درد وطن است که ما شما را یک جای کرده. تشکر.
ډېره مننه. میرویس صاحب واحدي، تاسې خو ماته ویلي اوس تاسې به تنه غوږ ونیسئ. if you have changed your mind او خبرې کوي یو 2 دقیقه وقت به در. السلام علیکم. سلام احترامات به تمام دوستای عاقل و آگاه خود تقدیم میکنم. فقط د نقطه شاید خبر ندارم څنګه درته ویلو مګر زه دومره کرشم چې درته وایم چې پس د شل 25 کال نه اولین ځل دی چې زه په افغاني ټولنه کې په مجلس کې ناست یم او په هغو ځای کې د تاسې د لیډرشپ د زون نه کې یوه جمله استفاده کوم چې خلک د ویکټیمیزم د ژبې نه نه غږیږي بلکې د لیډرشپ د منطقې نه یا د ساحې نه خبرې کا او ټول د وطن د دو بیچاره وطن د بهبود او د پیشرفت لپاره غواړي چې څه وکړي. واقعا زه ورته خوشحاله یم. الحمدلله خدای دې ټول ته توفیق ورکړي. پروردگار ته زه د ټول نه موفقیت غواړم. ضرور څه نه لرم. مننه ډېر زیات تشکر. ډېره مننه. سلامت سي. دې څه د پروګرام کې موږ بیا د موږ اصلي سپیکرانو ته 15 دقیقې وخت ورکوو چې to have their closing remarks. موږ باید بیا د محترم بصیر صاحب نه به شروع کړو. بصیر صاحب 5 دقیقه. مجلس نبض شدید چی نظر دارید؟ تشکر جناب درانی صاحب محترم. اول خواه از جناب شما و از لودین صاحب جهان سپاس میکنم که همی فرصت بر ما مهیا ساختین که ما اینجا آمدیم همراه دیگه دوستای ما و متخصصین و افغانای ما هم کلام شدیم، صحبت کردیم سر مسئله بسیار مهم که مسئله سرمایه‌گذاری در فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان و چالش‌هایش است. سر این مسئله صحبت شد. من فکر میکنم که همچو گردمایی ها یا همچو مجالسی که صورت میگیره حتما تاثیرات خود داره و یک جایی است که ما هم یک جای میشیم تبادل افکار میکنیم، تجارب خود شریک میسازیم، امو دانش و علم خود همراه دیگه دوستا شریک میسازیم و کسایی که بیننده هستن یا شنونده هستن، شنونده از مجلس هستن، اونا هم میبینن که افغانایی که در خارج هستن اونا ما هستیم، ما هم تلاش داریم که در اینجا که تا بتانیم که یک به نحو مصدر خدمت در افغانستان شیم. ما صحبت های همه دوستان رو شنیدم، امرایشان هم نظر هستم. ما فکر میکنم که در قسمت رحمان صاحب که گفتن که یک هماهنگی صورت بگیره، یک مجموعه از افغان ها تشکیل شود که سر از این مسائل صحبت کنن و همراه افغانستان رفته شود اونجا صحبت شود. ما فکر میکنم یک بسیار یک نظر خوب است. هرچی زودتر سر میتود یا سر از امی تشکیل از صحبت اگر شود که چطور ما میتونیم اگر یک محفل دیگه سر از یک زوم میتینگ دیگه گرفته شود ما چطور میتونیم که امیر تشکیل بتیم کی آدری باشه کی رهبریتش با عهده میگیرن و همچنان آقای امیری صاحب گفتن که اگر موسی ابن سینا برادر ما رفیع صاحب اگر موسی از اینای رهبریت دست بگیرن ما فکر میکنم سر از این مسئله صحبت شود اگر یک میتینگ دیگه شود که گپ بزنیم که چطور ما ایره کی آدری باشه یک هدف برش تعیین شود و یک و همچنان یک رول یا قانون خود گفتن نمیتونیم یک راهبرده که کیها میتونن که در این قسمت باشن و چی مسئولیت ها را دارا می باشن. دیگه من فکر میکنم که یک گردمایی بسیار خوب بود درانی صاحب و سر موضوعات مختلف صحبت شد. شما یک جان تشکر. منتظر عزیزیم که بخیر امی نشستای ما از طریق زوم ادامه کنه و ما یا اتحادیه تاجرای افغانای مقیم امریکا همیشه در خدمت است که اگر ما بتانیم به نحو مصدر خدمت شویم این بر ما یک افتخار خواهد بود. تشکر. تشکر. صدر خیل صاحب تاسې خپل concluding remarks که دوستانه ته وړاندې. انجینر صاحب بیا هم مننه ستاسو نو د لودین صاحب نه چې دغه پروګرام هم کړی موږ دعوت کړي او دوستانو نه خوشحاله سم ښه نظرونه ټول ولرل او تقریبا د تاسو ټول نظرونه سره یو دي او باید په دې وکړو چې څنګه سره راټول کو څنګه مخکې بوزو مخکې کارونه نور څنګه وکړو. زه وایم چې د ما خپل نظر شخصي نظر دا ده
چې دغه دوستان چې اوس دغه سره راټول یو ګروپ له دغه نه انتخاب شي او یو کمیټي جوړه شي او په دې باندې کار وکړو. په نور دوستان هم را دعوت کړی شو چې هغه هم له ځان سره ملګري کړو او زموږ چې یو سفر جوړ کړو افغانستان ته، په دغو مسایلو له نږدې له خلکو سره خبرې وکړو. هغه ورور چې مخکې ویلو چې د بانک مشکل نشته، باید بانک جوړ شي، زه په هغه کې کافي معلومات لرم. ولې له اول نه تر اخره په هغه ما کار کړی ده. د بانک مسله نه ده، دلته دوی هر بانک ته چې ورته چې افغانستان ته پیسې لېږم وایي نه هغه سکشن لاندې ده. اوس دې څنګه تشریح کوي؟ اگر چې امریکا G20 لایسنس ورکړی ده د دې لپاره چې تاجر مال وړی شي، هغه مواد اولي وړی شي، تریجري ډپارټمنټ دا لایسنس ورکړی ده. خو څوک په د تریجري ډپارټمنټ ته بانک ته ورشي ورته تریجري ډپارټمنټ وګوره، هغه وایي زه به دومره بیکار نه یم چې زه لاړ شم دې ویبسایټ ته وګورم. ما دا خواهش له ویسټ نه کړی د افغانستان خاصه د امریکا خاص استازی د افغانستان لپاره مالې چې یو خط دي دغه تریجري ډپارټمنټ د ټولو بانکو ته ایشو کې چې تاجران چې کوم مواد عملیه دي په هغو باندې کوم مشکل نشته. اوس دا نه ده چې زه د سره موافق یم چې بانک د سکشن لاندې نه ده، مګر خارجي بانکونه یې کوي نه پیسې ترانسفر کوي، داخل یې هم نشي ترانسفر کولی او له داخل یې هم بهر نشي ترانسفر کولی. یو CIB بانک چې ده هغه ایشین ډیپلومنټ بانک ورسره 15% شریک ده، ټول د هغوی په لاس کې د اپریشن او EIB بانک نه هم پیسې څوک نشي ترانسفر کولی. دومره کاغذونه درنه غواړي چې والله چې موږ نه پیدا شوی درته وایي چې څه وخت شیدې درکړي دي، هغه تاریخ هم راته ووایه. نو هغه به تاجر سره ما ترانزاکشن وکړي. بانکي مشکلات په خپل ځای پراته دي. او بل چې دوی وایي چې قرارداد مثلا پخواني دغه باندې ځي او لا چینایان راځي، چینایان خپله د سکشن لاندې، روسان خپله د سکشن لاندې دي، ایرانیان خپله د سکشن لاندې دي. داسې یو بل تر اوسه پورې داسې یو څوک لیدلی چې اروپایي له امریکایي له کاناډایي له استرالیایي شرکت تللی، هغه ټول داسې خلک ورغلي دي چې هغوی کمیساینه کم د 20 کالې نه کېږي تر اوسه د یوې روپۍ نصف کې نه ده کړې. اوس به بیا دا وخت هغه پې تېري. زه فکر نه کوم چې خدای دې وکړي چې هغه پروژه کامیابه شي، خو زه فکر نه کوم چې دوی وکړي چې هغه ډېر چالاکه خلک دي چینایان چې هماغه غواړي چې خلکو سره یو روابط ولري. نور زه فکر نه کوم چې په دې کې دوی د افغانستان هغه خپله ګټه پکې ګڼي، ګټې 10 روپۍ نه یو روپۍ نه هلته نه سرمایه‌ګذاري کوي. حتی خپل اشپز هم له چین نه راوستی، افغانانو ته کار نه ورکوي، ډریور هم له چین نه راوستی. نو نظر هم دا ده چې ټول سره په یو ځای شو او مشترکه اقدام پې وکړو. دا ماده یم هر وخت چې ووایستی لکه څنګه چې وزیر صاحب ویلو، فرمان صاحب ویلو، امیري صاحب سره ما په دوبۍ کې په دې باره څو وارې بحث کړی ده. موږ چې افغانستان ته دی نو را سره به ویلې لودارې که دوی ته ځم څه ته کاناډا نه تاسې کار راوکړي، څه به دوی وکړي، څه به موږ شو. دغسې یو ترتیب په سره جوړ شو. له دا نږدې نه هغه اورېدل یو شی دي، لیدل بل شی دي. راځئ چې لاړ شو له دې خبرې سره کېدای شي که په 100 خبرو کې خو یو 15 ومني. دا مې غټ دستاورد د لودارې 15% ومنلې، بله بېره 10% ومنلې، بل بېره 50% ومنلې. خدای خو مهربان ده، حرکت به موږ ټول برکت خدای پاک پکې اچوي. بس نو تاسو ته نور د ما هم دغه نظر و او زه ماده مننه. ډېره مننه. امیري صاحب لکه چې تللی ده نسته، د هغه په ځای به فرمان صاحب ته وخت ورکړو چې یو 2-3 دقیقې وغږېږي. دی هم د دغه ګروپ چیرمن ده. تشکر درانه صاحب. بدون از اینکه گپای ما دوباره تکرار شود، وجه مشترک دیده میشه. افکار بسیار خوب تمام دوستای ما دارند در قسمت از این که چه قسم برای مردم افغانستان یک رای پیدا میشه که زندگیشان بهتر شود. اگر بسیار ساده بگوییم، همین کل فکر و ذکر به اصطلاح کل ما و شما از قلب ما بر عزیز که مردم زندگیش بهتر شود. قسمه که صدرخیل صاحب گفتن بعض مردم ها حتی نان خوش که یک روزشان برشان نمیرسد. اینا امکاناتی که بعضی ها دارن از هر دگاهی که از چی از دگاه پول است، چی از دگاه ظرفیت فکری و علم و بک‌گراند کاری و غیره و غیره است. اینم یا کل از یا کمک میکنه. از او خاطر همون نظر ما دادم که اگر اینم یا کل از یا یک جای شود با هم کار کنیم، من فکر میکنم که امکانات بیشتر میشه. یکی. دوم،
یک بعضی چیزایی که کم روشن نشد برای ما، مثلا کنفرانسی که نهاد ابن سینا داره این وقتش نگفتن و از جایشه. اینا یکی از این خاطر من یادآوری کردم که بعض فرصت است که امکاناتش اگر باشه که با هم بشینیم، به اصطلاح گفته صدرخیل صاحب، با هم بشینیم فیس تو فیس، یکی سی رقم که صحبت میکنیم دیگه چیز است. مثلا صدرخیل صاحب فعلا یک کنفرانسی که دارن یاد کردن به تاریخ 28 و 29 در دبی است. کنفرانس ما مثلا از بخیر در آقای امیری یاد کردن در نوامبر 26 نوامبر است مثلا در تورنتو. اینا نهاد کنفرانسی که دارن گفتن در از چیز از ابن سینا ای در کجاست یا باید یادآوری شود. روی از این تاریخ ها و جاها کار میکنیم برای کسایی که امکان باشه که با هم یک جای شوند و همون نتیجه گیری آخر ما بهترینش همیست به فکر ما که در فکر باشیم که هر کاری که میکنیم کارهای واقعا کار باشه sustainable development. همین کار ما شما خودش یک development است، خودش یک بازسازی است، خودش یک انکشاف کارهاست در افغانستان که مردم کار پیدا کنند. یعنی ما بدون از اینکه زیاد چیز کنم، همین اگر متوجه باشین در خانه هر کدام شما یک قالین یا قالینچه داره، درست است؟ این عمل از نگاه ما اونو sustainable development است، اونمو کار بنیادی است. همین عمل که صحبت میکنیم در کابل، در جلال آباد، در مزار، در اینجا همه کسایی که قالین میبافن، از بافنده تا ریسنده تا فروشنده تا اکسپورتر، همه که اینا همه نان میخورن. اینمی کارا رو ما شما کار داریم در افغانستان. همچنان که گفتن مثلا مسائل انرژی و اینا در هیچ شکی نیست که چیزای اولیه است، اما هر چیزش کلکتیولی با هم باید یک جای کار شود که come up with a solid plan the how to. همون رقمی که میگن که ضرورت چی میگن، ضرورت تا پیدا نباشه و خلاقیتش پیدا نمیشه. ناله we have to create the need is a lot. Now we have to find out how to look after those needs and how to implement them and how to collectively be able to do something that is positive from step one. از خرد باشه، بزرگ باشه، هرچی باشه، آقای امیری یاد کردن تا خود ما این کار نکنیم هیچ کس دیگه نمیتونه. تشکر از لطفتان. تشکر. تخیل سه بوس بده مایک آقا صاحب مننه صاحب، هم تاسو ټول ته سلامونه. موږ مخکې له دې نه چې تاسو سره خبرې وکړو چې موږ د ابن سینا تحقیقاتي موسسې موږ خبرې وکړه، چې موږ خبرې عین شاید چې موږ ملګرو چې وکړلې. زه نه غواړم چې دا بیا تکرار کړم. مننه بیا یو جان چې تاسو وخت راکړم ته او ډېر ښه پیشنهادونه وو. ان شاء الله په آینده کې بیا خبرې سره کوو. ډیره مننه. روفي صاحب غواړي دغه تاسو د کنفرانس باره کې فرمان صاحب موضوع مطرح کړه که وقت معلومی وقت و جای داشته. بله دورانی صاحب مننه. جناب فرمان صاحب، ما تصمیم داریم که کنفرانس دوم سالانه ابن سینا را در دبی تدویر کنیم. فعلا کار بالای زیست که اگر ما بتانیم در روز اول ماه دسامبر سال 2024 را تدویر کنیم کار بسیار خوب خواهد شد. اما به خاطر انجام موافقانه از کنفرانس یا تدویر شدن موافقانه از کنفرانس یک سلسله مسائل است که اول او را ما باید حل بسازیم، بعد از او میتونیم بگوییم که کنفرانس میشه یا نمیشه. فعلا کار بالایش روان است، اما مسائل را حل میکنیم. بعد از او زمانی که قاطعانه به اصطلاح فیصله شد که کنفرانس صورت میگیره، تاریخ مشخصش که کانکریت به اصطلاح به حساب انگلیسی شوه اعلان میکنیم. حتما از طریق دورانی صاحب و لویدین صاحب باز هم اینا را خواهش کردیم در مورد کنفرانس معلومات میتیم که در کجا به کدام تاریخ و چند روز ادامه پیدا میکنه. ما فعلا تصمیم داریم که کنفرانس 3 روز ادامه پیدا کنه و بالای موضوع اساسی یا فوکس این کنفرانس بالای سرمایه‌گذاری در سکتور انرژی افغانستان خواهد بود، بخصوص انرژی آفتابی افغانستان که در افغانستان این ظرفیت است. باید
از این استفاده صورت بگیره. با مو خاطر با وزارت انرژی در تماس هستیم. اونا تایید کردن، تیمی را توظیف کردن که با ما همکاری کنن. اونا تشریف بیارن در دبی و به نمایندگی دولت افغانستان، همونطور که تشویشای فعلا اینجا شد که یک سرمایه گذار در جای پول خود سرمایه گذاری میکنه که اطمینان داشته باشه که سرمایهش ضایع نمیشه، از سرمایه خود سود میبره و سرمایهش مهمتر از همه ضایع نمیشه. این ضمانت تنها دولت افغانستان کرده میتونه. بنابراین ما در تماس هستیم با دولت افغانستان، حتی در سطح پوپل صاحب با ملا صاحب برادر با مولوی صاحب کبیر در این مورد دیدار کردن و اونا به اصطلاح وعده دادن که در کنفرانس به سطح رهبری کشور اشتراک میکنن و کسانی که میخواین در افغانستان در سکتور انرژی سرمایه گذاری کنن وعده میتن که امنیت سرمایهشان تامین خواد بود و از سرمایه خود سود خواد بردن. ډیره مننه. لودین صاحب پروګرام به خلاص کو یو 3-4 دقیقې your concluding remarks. نو ډیره مننه. دغه مختلف هیلې او ارزوګانې چې د پرمختګ په لوري باندې د افغانستان د خودکفایي په لوري باندې یادونه وسوه. یو ډیره مهمه خبره چې ما واورېده چې د هغه د قرباني یا د ویکټم له حد نه موږ اوس انشاءالله په راوتو کې یو او د پرمختګ او د فلاح او لیډرشپ په لوري باندې هغه روانېدو یا یو ویژن ته موږ روانېږو. دا د خوشحالۍ خبره ده. یوه خبره چې ډیره عمومي ده چې هغه سطحه چې ډیره متضرره ده او له چلنج او له ګواښ سره مخامخ ده، چې ژوند ګواښونو سره مخامخ ده، هغه څنګه سپورټ او حمایت شي. صحیح ده چې په سکتورونو کې خو سرمایه گذاري مهمه ده، هغوی ګټه ترې اخیستی شي، څنګه کار ایجاد شي، چیرته هغه ساده سرمایې دي چې هغه څنګه یو ځای شي. یعنې خصوصي سکتور په لویو سکتورونو کې لکه د انرژي سکتور دا خو ښه شیان دي، د اوبو سکتور، اما هلته چې کار د کور په سطحه باندې یا د کلي په سطحه باندې ده، چې هغه څنګه کولی شو چې دغه سرمایه داران یا د سرمایې چیښتن خلک هغه سطحه کې چې ډیر ضرورت ته ولته استعداد او کار ده. فرهمند صاحب هلته د قالینې خبره وکړله، هلته هم کارمند هم تولید او هم هلته د ډوډۍ او د مصرف موضوع مطرح ده. ما هدف دا ده چې موږ څنګه سرمایه گذاري وکړو چې تر څو تمرکز هم ډېر په دې هم وي چې هغه قشر چې ډېر متضرر ده او د ژوند له مختلفو مشکلاتو سره مخامخ ده هغه هم له یاده ونه وځي. زیاتر هلته هم فوکس وکړو چې موږ څومره خلک په کار واچو، څومره کار تولید شي، څومره هغه قشر چې د ډېرو ستونزو لاندې ده هغه ته څنګه فرصتونه ایجاد شي. او بله داسې مننه کوم د ټولو د ملګرو وطنوالو دوستانو نه چې دلته خپل نظریات شریک کړل. او یو په آخر کې دغه وایم چې موږ ته ووایي چې موږ څه کولی شو په دغه ټولو کې. موږ سره پیسې نشته خو موږ سره یو داسې څه شی شته، هیلې شته چې موږ څنګه هغه هیلې او ارزوګانې او هغه دننه پټه سرمایه چې په هر چا کې شته چې هغه تحرک ده او هغه له بل چا سره د یو نظر شریکول دي او څنګه اسانتیاوې رامنځته کول دي. موږ څه کولی شو او موږ غواړو چې دغه کنفرانسونه یا سیمینارونه څنګه تسهیل شي. په خپل موږ وړاندیز کوو، ځان په اصطلاح وړاندې کوو دې ته خدمت ته چې موږ دې ته حاضر یو چې په دغه توګه باندې مختلفې سرمایې څنګه یو ځای شي او د تحرک نقشه څنګه فعاله شي. نو ډېره مننه لودین صاحب. دوستان خپل کانټاکټ انفارمیشن په چټ کې واچوئ. اوس خو ذاتي مولودین صاحب ته ضرورت نه ده، یو بل وپېژندل کولی شي یو د بل سره تماس د واتساپ نمبره کې په چټ کې واچوئ چې دوستان یو د بل سره شریک کړي، بیا په خپله
خپل وخت کې تماسونه نیولی شئ. زه په دغو موضوعاتو کې خپل نظر به وړاندې کړم او پروګرام به خلاص کړو. اول خو د ټولو میلمنو نه د صدرخیل صاحب، د بصیر صاحب، د امیري صاحب او د نورو دوستان د ابن سینا ټیم او فرمان صاحب، واحدي صاحب، د ټولو نه ډیره مننه چې تاسو راغلي او هغه دوستان چې په فیسبوک کې دا پروګرام لولي دوی ټولو ته وایم چې دغه پروګرام به ان شاء الله سبا یا بله ورځ په افغانستان پیس چینل چې موږ په یوټیوب کې لرو هلته به ولویږي او بیا تاسو کولی شئ نور دوستان هم خبر کړئ چې پروګرام واوري. لودین صاحب اشاره وکړه چې موږ ته امر خدمت، موږ به داسې وایو چې امر خدمت خو امکان لري ډېر شیان د موږ نه خواهش وشي، هماغه شی چې موږ مهارتونه لرو لوړه فسیلیټیشن ده. که چېرته تاسې ورکشاپونه لرئ، یو مشکل زه فکر کوم چې صدرخیل صاحب اشاره ورته وکړه هغه دا ده چې د افغانانو یو ځای کول یو مشکل کار ده. د موږ په نظر باندې افغانان دغه د ایګو په مدیریت کې لږ ذره کم راغلي دي. موږ کولی شو په دغه ساحه کې ورکشاپونه ورکړو. لودین صاحب په دې کې تجربه لري، ډېره تجربه لري. ما هم په دغه ساحه کې لیکنې مې کړې دي، کتابونه مې لیکلي دي او ورکشاپونه هم ډېر ورکړي. په دغه ساحه کې موږ کومک کولی شو. که چېرته تاسې کنفرانسو کې ورکشاپونه لرئ کولی شو. موږ دواړه تقاعدیان یو، داسې عاید نه لرو. سو don't count، یعنې داسې فکر مه کوئ چې موږ به ذاتي پیسې کومک وکړو. هغه هم لاسې پناه نه دي، اما بالمثل کومک کولی شو. څو موضوعات هم یاد شول دلته، هغه دا و چې دغه د اعتماد موضوع. موږ دغه پروګرام په دې سلسله کې راوستلی و چې په ټولنه کې که د اعتماد سویه جګه شي، خلک کولی شي په ټولنه باندې اعتبار وکړي، خپلې پیسې هلته سرمایه ګزاري وکړي. دا چې دلته ځینې چلنجونه یاد شول چې دغسې چلنجونه موجود دي او په هغو باندې پوښتنې وشوې چې دغه خارجیان څنګه کولی شي چې سرمایه ګزاري وکړي. د خارجي سرمایه ګزارانو شاته دولتونه دي، اما د افغان سرمایه دارانو شاته هېڅوک هم نشته. او ځکه دلته په دغه ساحه کې اعتبار ډېر مهم ده نسبت له دې چې خارجیانو په اعتبار پسې وګرځي. د افغانانو لپاره د اعتبار موضوع ډېره مهمه ده. لکه هغه د موږ پروګرام کې تاسې لاړ شئ په یوټیوب کې وګورئ، دغه ټولنه لکه یو تعمیر داسې ده چې د تعمیر مواد یو بل سیمټ یو بل سره کلک نیسي، یو بل سره خښته په خښته تعداد ټول په سیمټ باندې کلک دي. دا سیمټ لکه اعتماد داسې ده. نو د دې لپاره چې اعتماد منځته راشي په ټولنه کې دغسې ځینې نرم مهارتو ته ضرورت ده چې په هغه کې لودین صاحب اختصاص لري، زه همکاري ورسره کوم، موږ دغه کارونه هم کړي. نو په دغه اساس باندې موږ کولی شو تر یو اندازې پورې سهولتونه منځته راولو چې دوستان سره یو ځای شي او که چېرته موقع مساعده شي موږ کولی شو سفر هم وکړو، په ځینو ځایو کې په کنفرانسو کې ګډون وکړو. دغه نظریات چې موږ په افغانستان پیس چینل کې نشر کړي هغه د نورو سره دغه in person میټینګو کې شریک کړو. او غیر له هغه نه نو ډېره مننه د تاسې ټولو نه. دغسې پروګرامونه به موږ دوام ورکوو. بعد لارو څو د موږ تربیوي پروګرامونه وروسته به دغسې نور پروګرامونه هم جوړ کړو. انشاءالله دغه د افغانستان یوه لویه سرمایه چې د بشري سرمایه ده، دا بشري سرمایه څنګه منظمه شي. دا آیا کېدای شي لکه په افریقا کې هم خارجیانو سرمایه ګزاري کړې، اما د هغه لارې نه یې چور کړی ده. موږ هم که خارجیانو ته په افغانستان کې د سرمایې لار ورته خلاصه کړو، امکان لري موږ چور کړي او افغانانو ته کومه ګټه ونه رسېږي، لکه هغه اشاره وشوه د چین. نو که چېرته افغانان داسې یو تعاوني سازمان منځته راولي، داسې یو ګروپ منځته راشي چې هر افغان په هغه تعاوني سازمان کې سل افغانۍ هم چې ولري چې وایي چې سهمونه واخلي او دغه زیربنایي پروژې دغسې یو تعاوني شرکت په هغه کې پانګونه وکړي. انفرادي اعتماد ته به هم ضرورت نه وي او دغسې یو لوی ګروپ چې منځته راشي چې هغه دومره لابیګري کولی شي او نفوذ ولري چې دغه د وړو سرمایه‌دارانو سرمایه هم پکې محفوظ وي.
په دې طریقه باندې کېدای شي موږ یو بل پروګرام جوړ کړو په نږدې راتلونکي کې. نو اوس تاسو ټولو ته بس بیا مې ومننه، تشکر کوم او خدای پاماني به درسره وکړو. مننه. مننه درانی صاحب. تشکر از همه. ښه وخت ولرئ، خوشحاله سو او دې راتلونکي ارتباطات او اړیکو په هیله خدای مو آرام او خوشحاله او آباد لره. ډېره مننه ستاسو. مننه ډېر مننه. او صدرخیل صاحب سفر دې په خیر تر نیویارک پورې تورنټو ته راسلې، موږ هم خبر کړه چې بیا زه خو چای او قهوه نه څښم، خو جوش اوبه به درسره وڅښم. ټولو ته سلامونه. بس زمونږ مهلمانه شي، مهمان ما شوین در دبی رو همین یک دو سه روز بعد ما دبی میریم. کلگتان بخیر بینم. یک شورای وطنکی ما خوب بیادر کوچی استیم، قرط هم داریم و گوشت لاندین داریم در تابستان و زمستان دیگه. اونمونجا دیگه اونمونجا داده میتونیم مرکزی که بیادر سبزی و شوتال و رشقار هم براتان میتیم. ډېره مننه. که دبی ته درغلل یو بل کوچه هم ده، یو بل کوچه هم ستا له دمام صنفی و په بیروت کې، هغه ته به هم ورشو. اصلا انجینر صاحب در ټول تو تاخیل کوچیان دي. اوس دا نشو تاسو اوس په خارج کې ژوند کوئ. تاسو کوچیان یاست، موږ ټول کوچیان. نه خو هغه د ما ماما ده. درانی صاحب تاسو ملګري چې دوبای کې دغه څوک نه ګوري، ځینې ملګري تللي وو انجینر صاحب چې بصیر صاحب مې درته معرفي کوم، لیدم د مجلس ته راوله. ګوره بصیر صاحب ډېر پوه سړی ده او د موږ لپاره ډېر مخلص و. د افغانانو لپاره ما درته ویلي هغه ورځ چې دا پروګرام کوم چې بصیر صاحب هم د پروګرام ته را دعوت کړه. ګوره چې څومره د موږ او تاسې دا ټیم دا ملګري زیاتېږي، نو د موږ او تاسې دا ګروپ قوي کېږي. نو په دې باندې په ګډه کار کوو. انشاءالله انجینر صاحب په اخره کې به موږ انشاءالله دعا په دا کوو دا ټول د تجارانو رئیسان چې اخره به دعا دا کوو چې تاو لودین صاحب ته به دا مشري ورکړو، موږ به د تاسې د چتر لاندې روان. ډېره مننه. ډېره مننه. ستاسو لطف ده، محبت هم ده. خیر صاحب که موږ په خط راکړي چې دوبۍ ستاسو کنفرانس کې ګډون وکړو، معلومات موږ سره شریک کړي چې څنګه کولی شو په دې کنفرانس کې ابن سینا هم برخه واخلي، خوشحاله به شو. انشاءالله. بس دغه د موږ ویب سایټ د ebcdxp.com دا د دې لارې پیدا کولای شي او خپل ایمیلونه او ټلیفونونه سره شریک کړئ. سره شریک ایمیلونه او ټلیفونونه ان شاء الله تاسو ته به درواستو پروګرام ټول لپاره. ډېره مننه. خدای پامان. خدای پامان دې. خدای پامان. ډېره مننه. ښه وخت ولرئ.